ګوره رحماني صاحب چې ته زما افغان دلته په افغانستان کې جنرال موبین صاحب په دې نیول کېږي چې ته د پاکستان په خلاف خبر کې خپل دغه ګوري دشمن د هغه فکري جګړې او نوي پړاو ته داخله شوی دی چې ګوره دی کوشش کوي ګوري پاچا صاحب دی کوشش کوي ځینې خبرې خپل ځان ته دغه چې ما دا کار کړی اصل کې ولې دی ګوره زما خبره وره د پاکستان جنرالان دي د پاکستان خبریالان دي د پاکستان سیاسیون دي روزانه په افغانستان باندې غږیږي هغه خیر دی او جنرال موبین صاحب چې په پاکستان وغږېد هغه جرم دی چې د مخ نه ونیسي په صحیح رشتادو کې هغه سړی نیول کېږي او سه مهربانه سر هم پې کارول کېږي او ما بخښنه غواړي موږ بالکل دا صحیح کار دی خو ته موږ ته د جنرال موبین صاحب هم ویل چې دا جنرال موبین صاحب دا جرم کړی په دې جرم کې نیول شوی زه رحماني صاحب د هغې جواب درکړي دا خبره مو کومه رحماني صاحب ته هم چې جنرال موبین صاحب بندي دی اوس او شانه بشانه والا حسن خان او نور میډیا والا ویډیوګانې که ته غواړې تا ته بیا د روم لیږو ښکاره وایي چې موږ جنرال موبین صاحب چې یو ټیک ټاکر وجي زموږ د پاکستان په غوښتنه هغه طالبانو ونیو ما بس یې واچو او بیا دا م وایي چې هلته ټي ټي پي والا وو چې هغې د پاکستان په خلاف دا کو هغه هم طالبانو زموږ په غوښتنه باندې ونیول او سه مهربانه په مابسونو کې واچول دا ښکاره ویډیو پرته ده که تاسې غواړئ زه بیا تاسو ته در وملیږم کیدای شي ما سره په دې بل موبایل کې ویم نو موږ خو داسې حیران شو چې جنرال موبین صاحب ګناه څه شی ده د جنرال موبین صاحب ګناه دا ده چې هغه خالي ویلو چې د پاکستان وزیر خارجه او نور دغه راځي په جیبونو باندې پام کوئ دا خو کومه بده خبره نه ده او بیا که دا خبره موږ کوو چې یاره موږ په یو بنلادن باندې خپل نظام قربان کوم مولا عمر صاحب په وخت کې میلمه و صحیح ده موږ سره بالکل دا خبره سره موږ ومنله غیرت هم پې وکړو خپل وطن شهیدان هم پې ورکړه ځانونه هم کباب کړ پې خو بیا بل طرف ته چې ته وګورې جنرال موبین صاحب د دې وطن بچی دی هغه څنګه بیا د پاکستان په دې شي باندې ځای مهربانه هغه مابسته اچول کېږي او هغه نیول کېږي یعنې دا عدل او دا انصاف دی او بیا عزت سړی هغه خلکو له ورکوي چې د عزت قابل وي زما سفیر سره څه کړي دي ملا ضعیف صاحب سره څه کړي ملا برادر صاحب سره کړي څه شی کړی دی نورو طالبانو سره څه کړي نو عزت خو سړی هغه سړي له ورکړي که د عزت خبره چېرې پاکستانیان راتلو باید موږ عزت ورکړی او جنرال موبین صاحب دا خبره نه وی کړی نو خو هغه د عزت قابل وي نو پاکستانیان رسد خو د عزت قابل نه دی هغه ټوله دنیا کې خیرمار غله جب وخونکي سفارتکار یې په چین کې د $15 پټ کړي د عمران خان په حکومت کې یو وفد دغه نه راغلی و د قطر نه سه مهربان هلته کاته د عمران خان سره هغې نه هلته چا بټوه پټه کړه نو خبره دا ده چې دا خو غله دي اوس د جنرال موبین صاحب ګناه دا ده چې بس سه مهربانه ده د پاکستان په خلاف خبره کړې نو دا خو یو غلط دغه دی او د یو باندې د ویډیو ډکوم هم ښه زبردسته ویډیو پې ډکوم چې ولې یو منټ تاسو زما خبرو کې مې راولېږي ډېره بخښنه غواړم زما خبرو ته دا خرابېږي نو خبره دا ده چې ولې جنرال موبین صاحب نن او بیا پاکستانیان موږ ته پیغور راکوي چې موږ دا کار وکړو جنرال موبین صاحب یو ټیک ټاکر جي جنرال موبین صاحب ستا د جنرال موبین صاحب یو وخت ستا په دا ټول پاکستان نظام باندې زه نه درکوم ته ورته ټیک ټاکر وې که نه نو دا خبرې دي چې دا خبرې باید دلته وشي په دې نظام ټیک ده موږ د افغانستان اوسنی نظام دی موږ منلی دی د افغانانو خو خبره ده چې په دې نظام کې بعضې اشخاص شته دی چې اوس هم په پاکستان باندې ډېره خوا بدېږي ډېره پې طبیعت دا کېږي چې د پاکستان اولا چې ښکاره خبره ده وروره چې کوم ظلم تا سره پاکستان ریاست کړی هغه تا سره امریکې هم نه دی کړی نو خبره دا ده چې په دې باندې رحماني صاحب باید تم خبرې وکړي داسې نه چې داسې ټول موږ هر شی یو چې صحیح روان دي شته خاینان هم شته دی وطن پروشان په هر نظام کې وي او په دې اوس وخت کې هم داسې پاکستاني ذهنه خلک شته دی چې سه مهربان هغه د پاکستان ګټې ورته ژمنې دي او اوس هم کورونه په کراچۍ او په پلاور او په اسلام آباد کې دي نو باید په دې باندې رحماني صاحب موږ غږ اوچت کړو جنرال موبین صاحب بې ګناه پروت دی ظلم ورسره کېږي ناروا ورسره کېږي دا ناروا موږ په یو شکل هم نه منو په یو شکل هم او بالکل دا خو بیا بالکل نه منو چې د پاکستاني دهشتګرد ریاست چې غله دي ډاکوان دي هغه دلته راځي سه مهربانه جنرال موبین صاحب ویډیو کوي او هغه د سه مهربان هلته په مابس کې اچول کېږي او هغه جنرال موبین صاحب چې زما به طالب سره جوړه یو ورانه به چې کومه قرباني په میډیا باندې ورکړې ولا تاریخ به ولیکي خپله جمهوریتیان وایي چې موږ تابع فیصده شکست چې جنرال موبین صاحب په میډیا کې د دې د لاسه زموږ نظام شکست وخوړو
نو خبره دا ده چې بیا ولې داسې ظلم کېږي. دا باید موږ په دې باندې نورې سترګې پټې نه کړو رحماني صاحب، او په دې باندې باید تم خبرې وکړې زم خبرې وکړم. دغه جنرال موبیل صاحب چې څنګه ماته مرګړی په میډیا کې ویلی بیا د همدغه شان دې ورسره ودرېږو. داسې نه چې جنرال موبیل صاحب بله ورځ راخلاص شي زه ورسره په لار کې ناست چې جنرال موبیل صاحب څنګه یې کوي، زه ورسره اوس ودرېږم په دې سخته کې. منه پاچا صاحب زه اجازه لرم چې خبره نه پرېږده دا رحماني صاحب خبرې وکړي. رحماني صاحب ته اشاره کوم، زه هم همدې ته اشاره کوم چې مننه. زه تاته خبره کوم رحماني صاحب. ګوره بیګا چې دغه مفتي صاحب نه موږ د موبین په باره کې د بچاته پوښتنه وکړله، دا نو ته چې موبین ډیر بې اعتباره پرزه دی، هغه چې د هر طرف ته راوړي هغه کله یو شي شي کله بل شي شي. نو اوسه پورې شیخ صاحب سره ملاقات په دې نه دی کړی چې دغه ته ورشي کې دیش جیب کې ځان سره پټ شي وړي. ګوره داسې دومره تخریبي خبرې کوي، دومره دغه خبرې کوي. دغه خلک د نظام د هیواد پاینده د هیواد په پرمختګ کې ډیر لوی معنی واقع کیږي. دغه خلک باید چې د مخ سره نه لري شي. دا په حج او خاف کې ډیره غټه وظیفه لري، اوس هم لایف تناسته. نو داسې کسان چې دی دا تخریبي ذهن لري، ولس تخریبي، نظام تخریبي، خلک تخریبي. موږ وایو چې پاکستان زموږ دشمن دی چې را سره ومنه، نو موږ سره ډېر احسانات کړي دي. نو وروره چې تاسو سره په جهاد کې احسانات کړي، خپل هیرا منډي ولې نه بندي، ولې اقبال پلازا نه بندي، ولې نور قسمداران چې په دې دغه کې روان دي په پاکستان کې ولې دا نه بندي. خو افسوس سړی سو چې د رحماني صاحب خبرې واورم او د مفتي صاحب خبرې واورم، دا نو زموږ او طرف من فرق دی. مننه. مننه پاچا صاحب محترم ملګرو خبرې وکولې. واقعا د جنرال صاحب په اړه باندې موږ هم خواشینی، خو راځئ دغه څه پر ځان باندې ومنو که دا نظام موږ تاسې بندي کوي که خوشي کمي ومو، راځئ دغه حد پر ځان باندې ومنو. دا د نظامونو اصل دی، ځینې به بندي کوي ځینې به خوشي کوي، مګر دا ډیره بګنونکې خبره ده او ډیر تعجب پر دې باندې باید موږ تاسو وکړو څنګه زما یو افغان اتباع د بل په خوله باندې بندي شي. موږ تر اوسه پورې د نور خبرې منلې دي چې موږ په دې راز کې خبره دي چا ومنو؟ دا څنګه وارزو؟ چا ګوري پاچا صاحب چا د جنرال صاحب دوسیه ارزولې؟ ګوره پاچا صاحب ګوري ځینې ګوري زه خو اول خو نه باید د جنرال صاحب په اړه باندې دومره وغږیم ځکه چې هغه ډېر پیژنګولي لري، تر لړپوړي چارواکو پورې هغه تر موږ ښه خلک پیژني. دا چې استخباراتو نیولی دی ځینې مسلې دي هغه راځي اول دغه دوسیه وارزو چې جنرال صاحب تاسې خبرې هسې چې په کوم برخه باندې نیول شوی دی، آیا دا کومې خبرې چې زه دوی نقیص څوک کوي پر دې باندې په خالي یو ټویټ باندې چې پلانکي ویلې پلانکي جوبونه دې ساته پر دې باندې اصلا نظام داسې کار نه کوي. ګوري ځینې خبرې دي په وخت او شرایطو کې اساس شرایطو کې نه باید هغه موږ څه بیا تکرار کو، باید هنر نه کار واخلو. ځینې سیاستونه هغه سیاسي سطر یو برخه دا دی چې موږ باید داسې برملا سیاست ونه کړو چې خدای ناخواسته بیا پر هغه څه باندې ولاړ شو هغه تیرې ناخوالې بیا تکرار شي. ګوري دشمن معلوم ده، دشمن ده څوک باید دشمن سره په کوم موخه باندې باید موږ مخته ولاړ شو. رحماني صاحب ته پوښتنه کوم، رحماني صاحب ته تاسې فکر کوي چې دغه اوسني نظام کې ټول ایست د پردي استخبارات نه ګوري یو د استخباراتو اړیکې دي، یو د دولتونو اړیکې دي. دولتونه تل اړیکې یو بل سره ساتي، مګر استخباراتي برخه کې ځینې استخبارات د ځینې استخبارات سره اړیکې نه ساتي. استخباراتي اړیکې ګوري زه دا خبره درته مکمله کوم. ګوري پاچا صاحب زموږ استخبارات زموږ سطر ده، دولت به اړیکې لري په ملکی برخه کې او پر ځینو برخو کې، مګر استخباراتي خپل موخې ډیر تر ډیره پټې ساتي. هغه اړیکې ګوري زه دغه خبره درته خلاصه کوم پاچا صاحب. ګوري د جنرال صاحب په اړه باندې زه نه باید هغه خبرې وکړم چې ځینې ملګري پر دې باندې خفه شي. ځینې خبرې به وي، ځینې اتهامات به وي، دی به خپل سپیناوی ورکوي. دی چې 15 میاشتې باندې محکوم شوی دی په یو کال باندې. رحماني صاحب ګوره رحماني صاحب ګوره موږ څه ماشومان نه یو، موږ معلومات کړي دي. سل په سلو کې تا هلته راغلي وو جنرال موبیل صاحب هېڅ بله ګناه نشته، هېڅ بله ګناه نشته. نه زه یو خبره زه دا درته کوم جناب پاچا صاحب، موږ د نړیوالو منطقې سره اړیکې غواړو جوړول که نه داسې ماته وایي خرابول ګوره زه په هغې ته یو دقیقه صبر وکړه. نه ګوري پاچا صاحب جنرال صاحب یو عادي سړی نه ده. ګوره زه دغه یو خبره مکمله کوم. ګوره پاچا صاحب ما مخکې درته خبره عرض کړه، ځینې خبرې د دولتونو په منځ کې اړیکې ترنګیلوي خرابوي. جنرال صاحب یو عادي کس نه ده. جنرال صاحب د دې اسلامي امارات د مطبوعاتي څانګې یو ځلانده ستوری دی چې پاتې شوی په سخته شرایطو کې. د هغه خبره ستا خبره ډېر فرق کوي.
هغه ګوري ځینې جواب درکوم دا متقابل احترامي کنه ته ورشه دا چکزي خبرې دی وره چې د افغانستان په باره کې څه کوي هغه جانا چکزي چې دی سره کوم بیانونه وکړي د افغانستان په باره کې خبر دغه کېده حسن خان دې سره کوم بیانونه د افغانستان په خلاف ورکړي ورشه د پاکستان نور چنن یعنی زم هغه څه بیان ورکم پاچا صاحب دې کوم بیان ورکړي ګوره رحماني صاحب چې ته زما افغان دلته په افغانستان کې جنرال مومن صاحب په دې نیول کېږي چې د پاکستان په خلاف خبر کوي نه ګوري دشمن د هغه فکری جګړې او نوې پړاو ته داخله شوی دی چې ګوره د کوشش کوي ګوري پاچا صاحب د کوشش کوي ځینې خبرې خپل ځان ته دغه ما دا کار کړی اصل کې ولې دی ګوره زما خبره وره د پاکستان جنرالان دي د پاکستان خبريالان دي د پاکستان سیاسيون دي روزانه په افغانستان باندې غږیږي هغه خیر دی او جنرال موبین چې په پاکستان وغږی دا جرم دی نه ګوري پاچا صاحب یو دشمن په دغه اساس شرایطو کې ځینې خبرې چې دی کوي د خپل په دفاع ګوره پاچا صاحب ګوري که حسن خان دی که په شمول د حسن خان چې دومره بریالي ولې په خپل هیواد کې د هر څه نه کابو کوي رحماني صاحب ګورئ زما خبره ته وکړه جنرال موبین صاحب چې دی دا د جنرال موبین صاحب سنن نه دی راغلی جنرال موبین صاحب د 2013 نه موږ سره په میډیا کې دی په فیسبوک د وخت نه موږ پیژنو نو دا جنرال موبین صاحب اوس بد شو پرونه پورې سيو کنه دا ګوره جنرال موبین پاچا صاحب زه در سره منم ما مخکې د خبره درته عرض کړله چې ګوري دلته هغه خبرې چې مونږ ته زمونږ اړیکې خرابوي دا را سره ویمنه دا را سره ومنه ګوري نه څنګه عجیبه خبره ده نه ګوري یو د یو هیواد ادبا یا ډیپلوماسي په برخه کې یو څوک تا راځي ته حق لري پاچا صاحب دا خبره وکړي دا عجیبه اړیکې دي چې هغه یو دیو ته پلاستیکي جنرال وای د پاکستان خبريالان ټیک ټاکی جنرال وته وي او داغه په خبرو باندې ټول پاکستان رانی نه زه یو پښتنه تا نه کوم ګوري جنرال صاحب په موږ باندې هم ډیر ګران دی پاچا صاحب دا خبره ما سره ونه چې ګوري رحماني صاحب جنرال موبین صاحب دروانه ګران و نه چنن بده نه ګوري پاچا صاحب زه یو پښتنه ته او د قافیم صاحب یو د صبر وکړه زه دغه یو خبره کوم بیا ته وکړه ګوري یو اجازه مو واغسته هیله کوم رحماني صاحب جنرال موبین رسمي دند نه لري هغه یو عام افغان دی خو د پاکستان د فوج مشر راځي او هغه په میډیا باندې وایي چې د یو پاکستانی وینا د زرهاو افغانانو نه زیات ارزښت لري مله رحماني صاحب آیا ته وجدان لري وروره آیا موږ افغانان یو آیا موږ ننګ لرو آیا موږ غیرت لرو والله بالله جنرال موبین سره په ډیرو شنو کې اختلاف لرم دلته خبره د افغان ده ته چې غونډه ورځ اشرف غنی یادي ډاکټر نجیب یادي نه ګوري یو دقیقه یو خبره د وخت کېده چې ډاکټر نجیب یادي کرزی یادي حکمتیار یادي کنځلي ورته کړي افغانانو ته ټامیان یا تخدیدلي ورته یا دا ستا دشمنان دي که ستا افغانان دي او پاکستان بیا ته وایي چې دا ګاونډي دی رحماني صاحب قرآن درته مخې ته نیسم وروره لګ چې د پاکستان د غوغه نه راوځي د چپلوسي نه راوځي آیا ملا صاحب ضعیف زه یو جمهوریت یم نه طالب یم او نه چې د سل په سلو کې طرفدار یم والله بالله په ثم تل زما زز وره خلمه د یو افغان په هسپاني چې هغه په کوم دغه باندې چې دغه ته بیزتی وراړولې و استاد یاسر چرته دی ستا 4.5 طالبان د 2001 نه نیولې تر 2003 پورې د پاکستان د فاسق ریاست امریکا باندې خرڅ کړو ته اوس هم ورته دوست یا دا دشمن او دوست څوک دی آیا د امریکا نه موږ غټ قوي ترین دشمن لرو نه لرو هغه ته خو غونډه ورځ کنځلې کړې لګیا ورته خبره چې اختارونه ورکوي ګواښونه ورکوي ماتول چې ماتم کړه او پاکستان ګوري رحماني صاحب محترم زه درته والله بالله پسمت الله چې د مولا ډیزل په امر او د پاکستان د حکومت په امر باندې نیولای دی چا نیولای امیر خان متکی ملا حسن او ملا حجی وفا د بلخ والی کدی کې بس زره قدر شکی زب سره مسلمان نیم زی ایمانی وجدانی درته یما شل دغه جنرال موبین په
په دې ګردو میزونو کې څومره رد او بد افغانانو ته وویله ولې هغه مسلمانان نه دي ولې ونه نیوه ولې زندان کې وانه چاو زه د دې خاورې مالک یم دا زما د پلار او د نیکه وطن دی ما ته جنرال مبین ملحد راته ویلی کافر راته ویلی خلقي راته ویلی کمونیست راته ویلی دی امارت دا شریعت ولې ستاسو شخصي ملکیت دی که دا د الله سبحانه وتعالی دین او ملکیت دی ته یې د تطبیق دعوه کړي ته یې د پلي کولو دعوه کړي داسې خو نشي کیدی چې تا دپاره د یو رقم ما دپاره د بل رقم نه وروره دا د الله دین دی چې ته یې تطبیق کړي ته به یې په هغو کسانو باندې چې په ننګرهار کې باچا صاحب محترم 11 ځوانان د طالبانو د بیرغ په سر باندې شهیدان کړه ولې خلاصې تڼۍ ګرځي دا خو الهي دین دی وروره نو دا خبرې چې من کوو دا حقیقت دی زه ورسره اختلاف لرم باچا صاحب ورسره لري حسیب صاحب ورسره لري وارث صاحب ورسره لري خان محمد صاحب ورسره لري جنرال مبین سره خو بې ګناه ګیر دی والله بالله بې ګناه ګیر دی وروره دلته ورته دلیلونه تراشي پرتګونه ورته ګنډي او دغه ورته خیاطي ورته کړي راشه داسې ووایه جنرال مبین چې څومره زر کولی شي یا باید راخوشي کا یا چې دا په کوم جرم کې نیولی دی باید هغه ملت ته چې دی په ډاګه کا ګورې رحماني صاحب دا ټول ملګري دلته په اروپا کې ژوند کوي کفري هیوادونه دي په خپل لاس یې جوړ کړی قانون دی خو که زه فهیم شینواری دغلته یو جرم وکړم نیم ساعت وروسته په تلویزیون باندې زما نوم راځي چې فهیم بیا هغه فامیلي نوم نه اخلي هغه هلته خالي اس ورکوي اس دا په دغه ښار کې دغه جرم یې وکړو د دې جرم په اساس باندې دی ونیولی شو ته د شریعت دعوه کړي جنرال مبین خو پرېږده چې 950 د ټي پي هغه برېتور د جهاد خبرې کړئ مه کوئ د خدای روی ته وګورئ پولو چرخي کې پراته دي د وزیرستان باچا صاحب په قرآن درته لاس ږدمه د وزیرستان هغه مجاهدین چې داسې چپی تاوئ دا پولو چرخي کې پراته دي وروره دا دغه امارت نیولی دی چې دا نن رحماني راځي او دی موږ ته وایي چې هغه سیاست کا افغان سره ولې سیاست نه کړي ما سره ولې ملي مصلحت نه کړي ما ته خو کنځلې کړي ما خو د اسلام نه وباسي ما ته خو چې دی 2000 ټاپي په موږ باندې وي په افغانانو باندې خو پاکستان سره مصلحت کړي کوم مصلحت اسلامي افغاني انساني آیا دا درې واړه تا سره کړي دي ته په امریکا خرڅ نه کړي 30 میلیارد ډالر په تا باندې واغست ستا په سر باندې دلته په زرهاو افغانان چې دی وژل شوي دي مایوبه شوي دي مهاجر شوي دي رحماني صاحب محترمه ګورې زه خالي اخرنۍ خبره دا کړم او سوال درته کړم طالبانو او د طالبانو پلویانو افغانستان د ټولو افغانانو د پلرونو د نیکونو خاوره ده دا شخصي ملکیت مه ګرځوئ او نه درته والله بالله په څو متله که موږ پرېږدو اسلام د الله سبحانه وتعالی دین دی ته په افغانستان کې والله که هغه شي ساتلی شي لکه څنګه چې لازم دی موږ په غرب کې ساتلی دی ستا د ویرې نه د الله سبحانه وتعالی د ویرې دا باچا صاحب چې هر هیواد ته لاړ شي اوله ویډیو د جومات کا ګورې پاچا صاحب محترم ما یو خبره درته وکوله مخکې هم دا خبره درته وکړه اوس بیا یې درته کوم راځئ دا نظام پرېږدو چې ځینې کارونه وکړي ځینې خلک باید خودسرانه خپلسري کارونه ونه کړي ګورې پاچا صاحب دوه درې خبرو ته راکړي زه ډېر وخت ناست یم رحماني صاحب یو دقیقه حسیب صاحب زه دغه خبره کوم بیا تاسې خبرې وکړئ ګورئ زموږ ولسونه خورا ډېر سخته کړاوونو سخت حالاتو نه راتېر شي مختلف فکرونه دي مختلف انګیزې دي هره برخه باندې یو څوک کار کوي مګر که دا هر څه خپل سر باندې پاتې شي خپل سره دا نتیجه نه ورکوي موږ تاریخ په اوږدو کې ولیده تا ورته جوړ کړی جمهوریت په پارلمان کې چغې درته وهلې پر بوتلونو ویشتلې شعار پر ضد د افغانیت ورکو پر ضد د ملي منافعو ورکو ولې ورته ونه درېدلې ولې تا توان دې پیدا نه کړ رحماني صاحب زیاته خبره باندې کړې ته صبر وکړه اسلام او د جهاد منګه ټولې خبرې ته مه کوه ټولې خبرې چې افغانستان مالک فهیم وروره او پاچا صاحب یو موضوع یعنی بس دا رحماني کېږي لکه دا تی چې رحماني صاحب وایي احترام درته لرم ځکه افغان یم خو ته په غلطه روانې ګورې جنرال زه په غلطه یو دقیقه بله خبره کوم جنرال صاحب مبین د جهاد دفاع کړې ده ته مسلمان یې که نه د جهاد دفاع یې کړې ولې هغه فاسق او فاجر په کابل کې پورته شو او ویل چې د امیر امر دی
نه د جنرال صاحب په اړه ته څومره معلومات لري چې ته دا خبره کوي؟ رحماني صاحب ته څومره معلومات لري په کوم جرم نیول شوی؟ رحماني صاحب ته خو اجازه نه ته ما ته فهیم افغان دا په کوم جرم نیول شوی؟ زه درته اوس وایم، زه درته بل څه وایم. جرم راوخې او د خدای نه قربان شمه، هغه چې راپاڅي او هغه دا خبره کوي دا جهاد ولې د هغه شخصي ملکیت دی چې دا خبره کوي؟ هغه ولې ونه نیوه؟ هغه ولې ونه نیوه؟ بله خبره دا خلیفه دین محمد صاحب چې راځي یوه ښځه په بله ښځه باندې سپری او ماشوم تر پیدا کوي، دا ولې نه نیسي؟ ولې نه نیسي وروره؟ د اسلام کې تخریب کول نه نیسي؟ ګورې رحماني صاحب موږ هم الحمدلله دیني مدرسه ویلې ده، موږ هم علماو سره ناست یو، موږ هم شکر الحمدلله مسلمانان یو وروره. دا دین د الله دین دی، موږ دا وایو، موږ د نظام تخریب نه کوو. دلته وګوره څه کم 500 کسان دي، والله بالله په ثم تله که موږ تخریب کوو نه چپه کول غواړو. موږ انصاف عدالت دلته چې دی د شریعت تطبیق په ټولو افغانانو یو رقم غواړو. جنرال مبین د په زندان کې، باچا صاحب زه د په زندان کې ما، ته د په زندان کې، او خلیفه دین محمد د صاحب مهربان اخلاص تړي په زری موټرو کې ګرځي. شینواره صاحب د دې نه خو دا معلومه شو دا که نه چې موږ هم په دې خپل وطن باندې بېدبار یو، ځکه زه بله ورځ بیا زه نه ځم افغانستان ته. فرض کړه مثال د خبرې، ځکه چې زه خو د پاکستان خلاف خبرې کوم، ما به هم سبا ونیسي. بالکل بیا خو دا خبره معلومه شوه. پاچا صاحب نه رحماني صاحب ما خبره د جنرال موبین صاحب په باره کې چې څه خبرې موږ کوو، موږ دقیق 100% تاسو ته رحماني صاحب ته پوه شوی نه په خبره. موږ ګوره موږ دا خبره کوو چې دا خبره د پاکستان په میډیا کې کېږي، د پاکستان په میډیا کې دا خبرې کېږي، هغوی د فتنې لپاره کوي، هغوی دې لپاره کوي. زما خبره ګوره هلته یو واقع وشي، یو واقع که نه په افغانستان کې یو بل ورځ یو چینایي دغه ته چا ګوتې وړې وې، کوم سړی راغلی و افغانستان ته، چینایي و که د کوم ملک و، هغه هلکې چې د مخ نه ونیسي په صحیح رشتاتو کې هغه سړی نیول کېږي او صحیح مهربانه سر هم پې کارول کېږي او ما بخښنه هم غواړي. موږ بالکل دا صحیح کار دی، خو داسې موږ ته د جنرال موبین صاحب هم ویوه چې دا جنرال موبین صاحب دا جرم کړی، په دې جرم کې نیول شوی. نو خو دې کې خو خبره نشته دی. وا رحماني صاحب ته که چې جنرال موبین صاحب په باره کې اواز نشي اوچتولی، د دې د مخنیولي کوشش مه کوه وروره. دا نظام سره ټول بزرګان نه دي، زموږ او ستا غوندې انسانان دي، غلطیانې دې کېږي، اشتباه دې کېږي، او دا نیوکې چې وي د اصلاح په خاطر وانې وي. نو ته داسې مه کوه چې ته د ځان نه مهربانه دغه جوړ کړه چې هر څه به ټیک ټاک روان دي، یو شی هم غلط نشته دی. پاچا صاحب کمال ته په برطانیه کې اوسېږي او رحماني صاحب په فرانسه کې اوسېږي، پیشرفته ملکونو کې اوسېږي. عوام د خپل حکومت سره مینه محبت لري که نه لري؟ ښه ډېره ولې نه لري؟ دوی مظاهرې کوي که نه کوي، دوی نیوکه کوي په دې حکومت که نه کوي. یوه خبره. بله خبره، په نړۍ کې په حکومتونو کې چې یو صدر اعظم یا وزیر اعظم یا وزیر یا وکیل یا یو عام انسان چې کله بندیخانې ته ځي، بندي کېږي، دغه حکم چې راځي دغه ورسره باقي مانده کیس هغه کېږي. اوس عمران خان چې لاړ دغه ټول جریات یې ورکړه چې دا په دغه کیس باندې مونږ ولېږه. اسلامي امارت ګوره رحماني ورور، ما ستا ملګرتیا ضروري هم ده. ته چې کله مثلا یو ملګري نه پوښتنه کوي ته څونه معلومات لري، نو موږ دا غواړو چې د اسلامي امارت باید ولس ته توضیح ورکړي. دا چا مې خلاص دی، دا ورور کوزې کې ډېر وخت نه ناست. موږ ملت د اسلامي امارت نه غواړو چې د جنرال صاحب په هکله باندې ملت ته معلومات ورکړي څه جرم یې کړی. دا د چا مې خلاصه نه پوهېږم. باید توضیحات ورکړي ولې دا سړی بندي دی، ځکه چې دلته موږ د دشمن پیغور راکوي. شپه ورځ په میډیا کې لګیا دی چې ودې د موږ علیپور ته ورسولي. یا دا سړی اوسه پورې رحماني صاحب ته یو طالب طرف یې، زه طالب طرف یې، تر اوسه پورې زه نه پوهېږم چې دا په افغانستان کې دی که پاکستان کې دی. دونه خو توضیحات ورکړي چې دا سړی په داخل ته افغانستان کې دی، ویډیو دې وکړي، خبرې دې ورسره وکړي، دنیا ته دې ښوي چې دا سړی موږ په افغانستان کې نیولی، جرم یې دغه جرم دی، په دې جرم موږ نیولی. افغانستان حکومت حق لري هر فرد محکمه کې حساب ورسره وکړي چې جرم یې کړی. سبا زه یو جرم کوم، دا زما حکومت دی، زما نظام دی، حق لري ما محکمې ته کش کړي او زما جرم ولس ته وښي چې په کوم جرم باندې زه جیل ته ځم. نن موږ په جنرال موبین باندې باور وکړئ، یعنې دومره تشویش کیا سو چې لږ نه ډېر په دې وجه باندې چې دښمن موږ ته پیغور راکوي، د دښمن پیغور موږ ځورولي یاستو. ته رحمان صاحب د افغان په حیث باندې د پاکستان په پیغور باندې ته نه کړېږي، یو پیغور راکوي
ته باید غږ اوچت کړې چې اسلامي امارات موږ تاسو ټول په پوره معنا منو. ته به د جرم موږ ته ثابت کړې، جرم به یې وښیي په کوم جرم دی او کله چې موږ چوپ شو د خپلې خولې بندې کړو او دښمن هم خبر شي چې دا په افغانستان کې مننه. دا د رحماني صاحب نه پوښتنه کومه لکه دی څه کاره دی څه دنده لري دی په دې امارت کې رحماني صاحب کومه دا کې شخص دی پاچا صاحب محترم یوه هیله کوم د ملګرو نه ځینې مسلې چې دي معلومات نه لري یا پوښتنه کوي چې ته چېرته اوسېږې. زه په هیواد کې یم کابل کې. دا چې دوی بس ځینې خبرې کوي هغه د دوی خپل شخصي نظر دی، مختلفې ټاپې هم لګي. خیر هغې پسې به نه ځو. مسله دلته دا دی دا نظام د فرد په حیث دی منلی که د الله د رضا دپاره دی منلی چې ته مانه پوښتنه کوي تا دنده چی ده؟ مونږ دلته چې هر قدم اخلو خاص د الله د رضا دپاره اخلو. مونږ مسلمانه ټولنه یو، مونږ دپاره اسلامي نظام لازم ده، د دې دفاع پر مونږ باندې مسلم حق ده. دا ماته مه وایه چې ته معاش اخلي ته څه دنده لرې. دا زما مکلفیت دی، دا زما دنده دی چې زه باید د دغه نظام دغه رقم دفاع وکړم. که بیا د دندې خبره کیږي هغه بیا جلا مسله ده. دا زموږ اولویتونه دي. باید مونږ تاسې په دې کې که د معاش پر امتیاز باندې ته بحث کوې موږ د معاش خلک نه یو، نه د معاش خبره کوو کنه زیات دغه خو نشي کړی. موږ دا پوښتنه په دې کوو که ته کومه دنده لري مسؤل یې بیا ستا خبره د منلو وړ ده. که ته مسؤل نه یې برنه کې چې دی هدف دا دی ولې یو انسان سره شینواره صاحب تاسې د بات بل تر ګوره هلته موږ د حضرت عمر مثالونه ورکوو. هلته چې ته نیوکه کوې چې پرېږده دا نظام پرېږده چې په خپله رواني دا کم عدل او کم انصاف دی که نه؟ پاچا صاحب محترم زه یوه خبره درته کوم. ګوري جنرال صاحب زموږ د مطبوعاتي ډګر یو ځلانده ستوری ده. دا ټول یې منو چې تر موږ ښه فصاحت لري، ښه بلاغت لري په ځینو برخو کې، مګر چې راځي فهیم افغان ورسره جاغه په جاغه یي چې ډاکټر صاحب نجیب الله ته ولې شکنځل کې، ډاکټر صاحب غني ته ولې شکنځل کې، دلته ورسره مشر ته وي، دلته خبرې او اترې تر هغه حده رسېږي چې یو بل ته توهین کوي. دا خو ښه خبره جنرال صاحب ته ووایي چې جنرال صاحب ته دغه خبرې باید ونه کړي. دا چې د افغانانو په منځ کې ځینې ستونزې راځي، دا چې فهیم غوندې خلک دې ته چکچکي او خوشحالېږي چې جنرال صاحب د داسې پر دغه موقف باندې دلته دا موږ نه غواړو. دا زموږ دریځ ده د نظام چې نه باید د افغانانو په منځ کې اختلافي ذات البین اختلافي نه نورو ته موږ ګواښ خپل موضوع ته لاړ شي. امرخیل صاحب ډېر وخت امرخیل صاحب ډېر وخت کله چې د حاسب ځواک او د جنرال موبیل صاحب ترمنځ د شخړه راله ما دواړو ته ټلیفونونه وکړه زما خبرې به اوري. قسم په خدای چې په دغه الفاظو مې جنرال موبیل صاحب ته ویلي چې دا نه ارزي چې موږ یو سړی راوچت چې د جمهوریت په سر باندې خلکو ته کنځلې وکړي او نه دا ارزي چې د امارات په سر باندې سیمه مهربانه جمهوریتیانو ته کنځلې وکړي. دا بالکل د حل لاره نه ده او نه دا نه جمهوریت د سل په سلو کې صحیح او نه دا په سل په سلو کې صحیح چې په دې باندې موږ غاړه بنده کړو که نه نو نیمګړتیا دواړه کې ته په نیمګړتیا باندې خبره کوو. نو خبر دا ده چې دلته هر یو افغان حق لري چې د جنرال موبیل صاحب په باره کې غږ اوچت کړي. جنرال موبیل صاحب زه ډېره مودې سړی یم رحماني صاحب، خو زه درته دا وایم چې جنرال موبیل صاحب سره زیاتی شوی د دې نه مخکې 4-5 ځل ونیول شو په معمولي خبرو باندې او دی بیا ونیو بیا یې ماته اچولی وروره موږ ته معلومات لرو ځکه د معلومات په حساب باندې ته خبرې کوو موږ دروغ خبرې نه نشرو. نو ته به دې نورو ملګرو له ټیم ورکړو دا امیر خیل ورور دی کوم یو مهرباني وکړه تاسې خبرې وکړه چې پیدا دې کې هیلې پاچا صاحب تاسو ته ټولو ناستو مېلمنو ته لیدونکو ته دا چې موضوع په اسرائیل او ایرانو له راغلو د جنرال صاحب موبین سره په باره کې هم بحث وکړه. زه به رحماني صاحب ته دومره ووایم که چېرته متقابل احترام په حکومتونو کې شته ده صحیح د طالبان چې دې زموږ د مشران دې زموږ حکومت ده که چېرته جنرال موبین صاحب د پاکستاني په خبرو باندې مثلا زندان ته ځي نو باید پاکستان هم تاسو ته همغه عزت درکړی وی چې هغه جنرال باید هغه کړی وی جیل ته اچولی وی ځکه چې د 1000 افغانانو وینه د یو پاکستاني سره نه برابروي. ښه دې نه به خو تېر شو. زه راځم فقط یو څو خبرې کوم ته موال صاحب د اسرائیلو او د ایران او د پاکستان په بحث. په عربي ممالکو کې د امریکا اډه چې ده هغه اسرائیل ورته ساتلی ده او د اسیا ملکونه به تر هغې په قراره نه شي تر څو چې د پاکستان نوم او نښان او نقشه کړي. پاکستان هسې په نوم یو ملک ده نور د امریکا یو ایالت ده ښه صحیح.
دا چې په رسنیو کې په سوشل میډیا کې حتی تر دې حده خبرې ورسېدلې چې بله شپه چې په ایران حمله کېدله پاکستان خپلې تیارې جګې کړې وې ټیپې ګرځولې چې خلک که چېرته وګوري یا کوم رادار سیستم یې راواخلي چې موږ به ورته ووایو چې موږ په بلوچستان باندې عملیات کوو او ګرځېدلو. نو موږ نه ایران ته ښه معلومه ده چې په ایران باندې کوم جناح د کومې اډې نه حمله شوې ده، خو زه دغه د یو افغان په صفت او د یو پوی یا یو ناپوی ورور په صفت دا خبره کوم چې په آسیا کې تر څو چې د پاکستان دولت اوسېږي ټول آسیا به ناقراره وي. مننه له وخت نه راکولو نه ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ، ډېره مننه، عزتمن شئ. زه فکر کوم د ما نوبت ده. ټول امر ساده مهرباني. سلامونه نه کېلې ټولو دوستانو ته باچا محترم درنو مېلمنو ته رحماني صاحب ته خدای که څه جوړ روغ اوسئ. رحماني صاحب په دې باندې ته مه خفه کېږه چې څوک دلته راسي حقیقت وایي. یو پاکستانی جګېږي او ما ته د وطن په باره کې خبرې کوي. آیا تاسو دې ته فکر نه کوئ چې دا ولې په دې 3-4 کال کې یو ټکی داسې وړوکی ټکی ده چې موږ او تاسو ته داسې وړوکی ټکی ښکاري خو جهانیانو ته دا ډېر غټ ښکاري چې نه دې موږ او تاسو خویندې د مکتبونو باندې او ښځو ته حق نه ورکوو، حقوق نه ورکوو. ګوره داسې حق حقوق نه مثال د خبرې خدای نه خواسته چې موږ وایي چې دوی لاړ شي دغه ته په کوم نایټ کلب کې کار وکړي یا څنګه نه. څرنګه چې د ملل متحد قانون ده نن پاکستانی جګېږي. ای رحماني صاحب ما ته افغان یو ما ته په زړونه کې داسې اور بلیږي چې یو پاکستاني جګېږي د ملل متحد کې په دار باندې وایي چې د افغانستان کې امنیت نه سره زه غواړم امنیت راولم. یو آسمونیر زی د یو ټرمپ ته د خپل دغه ته یې زی وروره بادار ته یې زی ورته وایي چې د افغانستان کې دهشتګر زیات دي دا امنیت موږ ته راوسپارئ. ګوره دلته تاسو دې ته متوجه سئ چې د ما او تا کوم یو نه د ما او تا مشر هغه مشر څه په قندار کې چېرته ناست دي ته موږ تاسو ته دا معلومات نشته ده. غونډ پالیسي هغلته روانه ده وروره، باید هغې ته تاسو فکر وکئ چې ولې هغه نور غونډ مشران غواړي او هغه نه غواړي چې مکتبونه خلاص شي. که دغه مکتبونه خلاص شي قسم په خدای چې دا به په رسمیت هم وپېژندل شي افغانستان او دا به په ملل متحد کې د اسلامي امارات وګړی به ناست وي هلته او دا به موږ تاسو به وروره ښه په جار باندې ووایو چې خپلواک یې لرو. خو فعلا چې زه ګورم د ما او تا مشرتوب په ملل متحد کې یو پاکستانی مخې ته وي. مننه سماته مننه بشیر جان ډېره مننه. اجي صاحب دا سات نیټ کار نه کې دا خلکي ورور په نوم باندې دغه دی دا په ټیم ورکو مهرباني وکړو ته مې د خلاف مخکې راغلی وي. سلام دې ورسېږي ټولو ته دې سلام ورسېږي ټول ستړي مه شئ. په خیر اوسئ ورکې سلام. موږ خو دا ووایم چې ځکه روان کوم سړي ته ګیله درېږي چې رحماني ورور یې چې پیدا ته د جنرال صاحب سره کنځاوي هغه کول که نه نو ما چې درته صحیح د هغه به دښمن یې هغه به نه منې زه مینهوال یم نو زه خپله هغه غواړم چې یاره دی ولې بندي ده او ته دلته خبر ورته شکي کوم ته چې پرې غټ ویټ او هغه یې نه ده نیولی نو موږ دې شکي کړي وه وروره هغه خو بد سړی هم نه و چې بې ځایه جې ګیرې لا هغه خلکو ته نور شکونه وراچېتیا چې پرې هغه یې نه ده نیولی نو موږ ته شک راچولی چې ده کوم کار کړی بل خو بل نه چټي ګرځېده نه غلط سړی و نو وجه یې څه وه بس دا هغه ده نو که ته چې په هغې نه ده نیولی خو څه سند راوړاندې که چېرې به دغه شی نیولی چې به موږ غلي کښېنو خلک 100 نور هغه کوي چې ودرې دغه سړي بل څه کړي ځکه چې وطن ده تربور ده هغه ده هر کم خلک خبرې کوي. مننه نو مننه لویش الله ډېر ښه سوال دی او باید بالکل 100% ځکه چې دا خو که په دې نه دی ولې کومه معامله ده خدای نه خاصه بله معامله ده که نه دا خو شک و شبهات پښتانه په دې وجه ایسه پیدا تاسو نیټ دلته کار هم نه کوي مهرباني وکړئ تاسو شی نور دغه بندو لایک بندو ناوخته یې دلته خدای دې وکړي ما نیټ بیا را خراب نه شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. پاچا صاحب نه پوهېږم غږ ډبل د تاسو خپل مایک بند کړئ شاید غږ صحیح سي. یو منټ زما مایک خو نه بندېږي زه ستا اواز خو صحیح راځي موږ ته بندېږي دغلته اپشن درکوي دغلته ستاسو غږ بندېږي ته وګوره اپشن شاید درکړي دلته اپشن ماته نه راکوي چې صاحب دا درته خبره وکړه مهرباني تا خبره په هر حال اول خو دا چې دلته داسې خلک راځي اوس دا لاندې ورور چې ناست لاندې ماته کنځاوي لیکلې
ته خو باول کورنۍ لري مور و پلار به لري او که چیرې خپل مور و پلار ته احترام لري نو باید ته بل چاته ښکنځلې ونه کړې تاسې د مخ ډېر سوارې تور سئ د ښځو خبره ده خاصې تاسې د جنرال موبین غم ده یا د جنرال صاحب له غمه مړه یاستې تاسې خو هغه خلک یاستئ چې خلک هم د امریکایان هم د خلکو کورو ته وروستل فرق په نظر کوو راځم اوس موضوع ته رحماني صاحب محترمه جنرال صاحب یو کارمن نه ده په دې نظام کې هغه یو عام ولس ده او د پاکستان د فوج مشر چې راځي او وایي چې زه د افغانستان یو وګړی د پاکستان یو وګړی په ټول افغانستان نه ورکوم نو له نظام څخه مو میله داسې په خپل شفقت سره همدا یو مشر چې د موږ تاسې د سوشل میډیا مشر ده او زه امیر ورته وایم او ما یو څه ترې زده کړي دي او د ده په واسطه باندې یو 5 نفرو پېژندلی یم ورد کې اجازه ته دته دا هغه شخص ده چې د 80% که زه په دې باندې غالبا ګمان وکم دغه جمهوریت شکست ورکو همدغه جنرال صاحب محترم ورکو نو زه دا وایم چې له نظام نه مو ډېر خورا درنښت ده چې د خپل کلي زمریان مه وزنئ تر څو د بل کلي ګیدړان به مو بیا وخوري دا یوه خبره دومه تر ټولو مهمه خبره جناب پاچا صاحب محترمه د بشیر حنفي صاحب قضیه تنزل کوي ولې د جنرال صاحب قضیه تنزل نه کوي دا یو ډېر مهم سوال ده جنرال صاحب مشر سړی ده تکلیف لري مریضي لري ګوره عمر یې تقریبا 500 ته رسیږي 40 پلس د 45 ترڅنګ بزنس لري او یو بچی ده چې هغه هم دومره قابل دي دی نه ده چې دی ټول بزنس کنټرول کړي نو زه بیا هم وایم په خورا درنښت تر دا نن ورځې پورې مې اسلامي امارت هر څومره مبارزه کړې ده نه مې کوم معاش غوښتی ده نه مې تر اوسه پورې کوم امتیاز ترې غوښتی ده او نه یې غواړم خپله حلاله نفقه په خپله باندې ګټم ولې زه هغه څه چې زه وینم او د جنرال صاحب په حق کې وینم دا خورا ځورونکی ده زه نن یو داسې سړي ته هم بې جوابه یم چې هغه تر پرونه پورې امریکایان د ما کور ته راوستل هغه هم نن په ما باندې سوال کوي پاچا صاحب د تا به په دې ملت خوا بدېږي په حقیقت به د جنرال صاحب خوا بدېږي ولې دلته به داسې خلک ایست تر پرونه پورې امریکایان د خلکو کورو ته وروستل نن زه ورته بې جوابه یم زه هغه د امریکایانو دلال ته هم جواب نسم ورکولی زه ولې بې دلیله پاته سم زه ولې بې جوابه پاته سم ما زړه خو هم درد کوي نو زه بیا هم هر ارګان مربوطه ارګان که هر ارګان جنرال صاحب نیولی وي دوی باید جرم ثابت کړي او مثال په دې نظام کې په دومره مشفقت سره چې هغه قاتلین بخښل کېږي جنرال صاحب چې هغو به خلک د رینجرو پسې تړل جنرال صاحب دې مو بخښل سي په خپل مشفقت سره دې دا جنرال صاحب مو بخي را خلاص دي کی د ډیرو خلکو زړونه بې خفه دي باور وکړه هغه پاچا صاحب کومول په دې نظام کې دننه ډیر نظامی ځوانان د استغو جنرال صاحب باندې ډیره خوا بده ده او زه د ویلو لپاره نور هیڅ نه پیدا الله تعالی ډیر عمر درکړي یو منټ بشیر جان مې بخنه غواړم ایسه پیدا مونږ ته معلومي په سبیل الله لګي رقم الزامونه پتام لګي په مام لګي فالته چلار شي زما قدر دې کړي زما عزت دې کړي ګولان دې راوړي چې دا وای میدان نه دروته ما یعنی دا هغه ټلیفون هم د تکړه دې ټلیفون دې کړي یعنی زمونږ سره یو ځای وګرځیدو الله تعالی ډیر عمر درکړي چې پیدا مونږ ستا ارسه مونږ ته معلوم دي خو خبره ده چې دا دې ډیر سخت کړي قسم په خدای جنرال موبیل صاحب ګوره ډیره خواري کړې وه پیسې خو د لاس خیرې دی قسم په خدای ټول کاروبار خراب دی بچی یې په مور یې ناجوړه یعنې هغه دومره غیرتي سړی دی قسم په خدای چې په دې وخت کې هغه دغه خبره نه کوي کمزورې خبره نه کوي قسم په خدای چې یعنې چې موږ پې دومره خفه ولا کې جنرال موبیل صاحب دومره دغه پاچا صاحب د سهار د لمانځه ټیم د په الله قسم د تخرم خدای دې نه رویه کوي د دې نظام لپاره خپل اولاد مال جان هر څه مخکې هم په داو کې اچولي وو بیا به یې قربانو ولې بیا داسې پرېکړې خدای مه کړه چې له نظام څخه هغه اشخاص تر پرونه پورې تا سره جنګېدل هغه درنه لرېوالی پیدا کوي دا ځورونکی ده چې نو هغه پاچا صاحب کومول لږ مخکې یو ورور دی خوندو په هکله باندې خبره وکړه په افغانستان کې دننه غټ علما دي
غالبا کوم مانټ بیا کار کوي هغه له دې سره اختلاف لري یو نظام هغه وخت کمزوری کیږي چې کله د علماو ترمنځ اختلاف راسي پاچا صاحب نو دا بعضې ملي مسایل دي په دې باندې نظام ډېر هر اړخیز فکر وکړي بیا هغه پرېکړه باندې وکړي مننه حاجي صاحب پیدا د سور خلکي ورته یم چې ګورئ موږ او تاسې که نیوکه هم کوو په افغاني په اسلامي چوکاټ کې کوو و تا ډاکټر صاحب نجیب عکس لګولې فرض کړو په مثال د خبرې او تا حاجي صاحب پیدا ته کاندل کې که نه نو هغه په مقابل کې همدغه چې دا ډاکټر صاحب نجیب په تا ګران او تا عکس لګولې تا ته هم کاندل کې یا ډاکټر نجیب ته کاندل کېږي نو باید موږ د دې شي نه ډېر لرې شو توهین ونه کړو یو بل ته ګورئ نیوکه ستا هم حق دی زما هم حق دی د هر افغان حق دی مګر کنزل توهین چې دی من خپل ګوره زه یو خبره کوم زه په تعصب دا خبره نه کوم خو من پښتنو چې څومره خپل مشران سپک کړي قسم دی که هغه د نورو قومونو په افغانستان کې سپک کړي په دې افغانستان کې د ډاکټر صاحب نجیب نه بابر کارمل د روسانو په ټانګونو وانه راغی نن بابر کارمل نه یادېږي خو زموږ پښتانه ډاکټر نجیب یادوي دا خبره که زما دروغ خو تاسې ووایئ اشرف غني صاحب نه مخکې کردی صاحب راغلی و کردی صاحب خلک نه یادوي مګر اشرف غني صاحب تاریخ کنزل کوي ولې موږ داسې کار وکړو که نه دا ښه خبره نه ده نو دغه ورور ته به د ټیم ورکړم دا مسافر اخري زه یوه خبر کول غواړم پاچا صاحب فقط بشیر ورور ته یوه خبر کول غواړم ډېرې زیاتې بښنې سره بشیر جان ته یوه خبر کول غواړم بعضې خلکو لیکنه کړې ووایي فدا ژاړي اوس به در په ژړاسي ګوري امریکایانو ته ونه زړل چې په کورونو راپسې راغلل اولادونه یې راته شهیدان کړل پلرونه یې راته شهیدان کړل وروڼه یې راته شهیدان کړل کلیوال یې راته شهیدان کړل هغو ته هم نه دي زړلي هغه دغسې دا اوس د ما د درد خبرې دي دا زه له خپل نظام څخه غوښتنه لرم دا مې خپل نظام د ځکه مې په زړه کې درد پروت ځکه مې په خبرو کې شاید درد پروت وي دا نظام مور و پلار ده کېدی شي مور و پلار هم کله کله د خپل اولاد په حق کې ډېره غلطه فیصله کوي نو زه دا کوشش کوم دا ګوره دا او د جنرال موبیل صاحب په باره کې زه درته وایم چې موږ خاموشه نه پاتې کیږو او پښتون هم حق دی او تر هغې پورې به ولاړ یو چې تر څو پورې جنرال موبیل صاحب راخلاص شوی نه وي ناروا ده زه په بخښنې سره زه دغه پیدا صاحب ته دغه شی یم چې وسړی چوپ مه پاتې کېږه لاندې درته لیکل ما بیا هم هغه نه ده کړی لاندې درته لیکل چې دغه موضوع نه تېر سوی وسړی ولې تېر سو چې ته باید ولې وچ په وچه سړی دغه ته به ټیم ورکړو نور دا وخت ختمېږي پاچا صاحب زه دوه خبرې کوم بیا زه تاسو نه مرخص کېږم مهرباني حاجي صاحب فدای تاسو دغه ته موږ احترام لرو په دونه وخت کې تاسو لایفو ته راغلی یاستئ تاسو سره موږ خبرې کړې یاستئ ولاکه ما یوه بده خبره تاسو نه ده اورېدلی په اکثریت د تاسو حاجي شاهین صاحب ده او دغسې نور دوستان دي څه موږ خبرې کړي تاسو دغه موږ تاسو ته در اړولی یاستئ پاچا صاحب محترم په اوله کې څه جنرال صاحب مبین ونیول سو ما سره ثبوت شواهد درسه زه کولی شم چې پاچا صاحب تاسو ته په واتساپ کې در ولېږم ما ډایرکټ زنګ و جنرال صاحب مبین ته د هغې یو ملګری تلیفون واخیستم زه غواړم د جنرال صاحب مبین سره وغږیم بېرته راخلاصوی و ورسره تقریبا 10 دقیقې زه وغږېدلم ما ته وایس مسجونه هم دي را سره مالې زه نن لایف راځم او دغه ما ته حقیقت وایسه په چی باندې تې نیولی ما ډېر دغه وکړه سیدې نه ده خبرې واخلم او زه په لایف کې که په یاد دې اوسه پاچا صاحب ما یو عکس هم د جنرال مبین لګولی و او ما ډیوټ کړی و ما ډېر خبرې کړې وې هغې ما ته بېرته په واټساپ کې دغه کې وایي خیر ده وایي دا پاک کړه وروره وایي کله ضرورت سو بیا زه در تاسو ته وایم بله ورځ بیا همدغه د دې کور محاصره سو دا ونیول سو یا هفته بندي سو بیا موږ زنګونه ووس څنګه چاله وروره نن راخوشي کي سبا خو بالاخره راخوشي سو بیا هم ورسره خبرې وکړې مالې موږ لایف راځو دا حقیقت ووایه د چا په امر باندې ته نیول کېږي پوهېسې ډېر یو داسې خفګان غوندې ساه یې ویسته قسم به خدای ما ته زړه راغی ولې چې وایي د موږ د زور نه وایي دغه ده جګ ده نو وایي زه چې نه سم ویلی درته وایي که زه چېرته مړ هم سم وایي خو یو خبره وایي تاسو یاد ولرئ وایي که زه چېرته مړ هم سم وایي ډېر د غټو دغو نه به زه مړ کېږم پوهېسې نه دې کوم یو جنایت کړی نه دې کوم غلا کړی نه کوم یو د اسلامي امارت په باره کې کوم یو بدې خبرې چې ټویټ کړی صرف یو باندې
یو دفعه د مولوي ډیزري په باره کې اوبو ته یې داسې لاس کړی و، دوم ځل یې څه وروره ټویټ یې کړی څه جیبونه وتړئ څه غل را روان ده. رحماني صاحب دغه کارونه د موږ زړه چوي. ولې څه سبا رحماني صاحب که ته چېرته بندي سې قسم به خدای موږ همدغه ځوانان دلته د تا په باره کې دغه کې وغږېږو څه ولې رحماني صاحب دومره د اسلامي امارات دفاع یې کوه نن بندي سو، د چا په امر باندې بندي سو؟ د خپل په وطن کې ته د بل چا په امر باندې بندي کېږي؟ دا خو د هیڅ نه منلو خبره ده. مننه. زه یو خبره کوم چې دا افغانستان زموږ ستاسې مشترکه کور دی او 40 ولایتونه یو رقم ته حق لري. خو دا نه ده په کار چې دلته زه ګوره ډېر د دې قومي خبرو نه سخت نفرت لرم، ځکه چې الله تعالی د الله پیغمبر قوم پرستۍ ته ډېر بد ویلي او ویلي چې څوک قوم پرستي کوي هغه زمانه نه دی که نه. خو ګوره دا کار مه کوئ چې ټول یو طرف ته په یو طرف کې سملي. په زما په دې اشارو باندې پوه شئ په خبره باندې. اوس لوی مشرکي دی، زه لوی مشرکي یم، د مشرکي وایي د علم زانګو ده او داسې نه چې مشرکي والا ټول جمهوریتیان وو. خو نن ماته د مشرکي ته ماته وښیه اپوزیشن په حکومت کې څه شی دی، څومره وزیران دي. ګورئ زه ګوره په ډېرو خبرو باندې زه خاموشه ځکه پاتې کېږم د حکمت په خاطر باندې، یعنې ډېر شیونه ماته معلوم دي او ډېر ناروا شیونه کېږي. مطلب دا دی چې دا چوکۍ، دا ډالر، دا هر شی پاتې کېږي. چې یو طالب بل دی، یو شاعر دی چې هغه خالي وایي چې تاسې دوه وکړي او موږ ته یو نه رسېږي، هغه 15 ورځې به هغه محبس هغه ته ورکول کېږي که نه. نو دا خو ښکاره خبره ده چې تاسې د خلکو په خولو باندې برغول ږدئ چې بد خبره ونه کړي چې بد د نظام په خلاف خبره ده. دا ښه لاره نه ده. او دا نظامونه زموږ داسې دي د افغانستان چې بس سترګې به دې پټي چې سال د خیر راپاسېږي نظام به بیا نه وي که نه. او ډېر غټې د خلک نه وي. مهرباني شینواري صاحب داسې خبرې کوم بیا نو باچا صاحب محترم یو ځل بیا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه په ډېر زړورتیا سره په وضاحت سره او په ډېر ایماني او اسلامي وجدان سره دا خبره کوم چې جنرال صاحب مبین بېګناه دی. جنرال صاحب مبین د پاکستان د فاسق فاجر لعین ملعون ریاست چې په افغانستان کې لاسوهنه کا د هغې په مخالفت کې د غږ پورته کړی نیولی دی. زه بیا دا خبره ایماني او وجداني کړم چې په دې کې د امیر خان متقي، ملا حسن او د ملا حاجي وفا د بلخ والي د دې 3 وړو پکې لاس دی. مسلمان یم، ایماني او وجداني درته یم. دا چې رحماني او احمد او محمود او دی مني که نه مني دوی سره زما کار نشته. باچا صاحب محترم زه دا خبره په دې خاطر کړم جنرال مبین په افغانستان کې د ملي اردو، د ملي پولیس او د طالب د 3 واړو شهیدانو میرمنو ته په دې اوږه د غوړیو لوټه، د وړو توړه، چای، بوره او دا ټول شینې چې دی توپیر نه دی کړی وروړي دي. باچا صاحب محترم 50 کاله د پاکستان د ریاست د خوا نه موږ تاسو وژل شوي، ټپي شوي، زنداني شوي، بېابرو شوي، بېعزته شوي او در بدر شوي. ته زه مخالف یم، بشیر وري مخالف دی، حسیب صاحب مخالف دی، رحماني نه خبر نه یم، جنرال صاحب مبین مخالفو. نو خبردار چې هغه د امارتي که نه ماته څه خبره خو د افغانستان کوي، خبره خو د افغانستان د ولس د ارزښتونو کوي. همداسې ډېره مننه شینواری صاحب. په دې باندې زه خپل ځان ته د اجازت نه ورکوم چې زه د جنرال مبین صاحب په باره کې خاموشه پاتې شم. ولا چې هر څومره ماته تکلیف ورسېږي، هر څومره ماته بد ردي ویل شي یا خدای نخواسته هر څومره فرض کړو ماته اخطار هم راکړی شي، خو زه د جنرال مبین صاحب سره ولاړ یم، یو پښتون یم، افغان یم، ما زه پښتنې مور راوړم. ډېرې خبرې به د هغه مخالطې وي، ډېرې به زما وي، خو هغه تیر په هیر. مګر هم دا تیر وخت چې جنرال مبین صاحب کوم وخت تیر کړی دی دا د هر یو افغان د ویاړ د افتخار دغه دی. او بیا دشمن هیواد، دشمن ریاست د پاکستان په نوم باندې هغې ته هغه ماتونکی جواب په میډیا کې ورکړی چې نه د افغانستان یو چنل او نه د افغانستان یو طالب یا نور د جمهوریت والا هغه شان جواب هغې ته نشي ورکولی او نه به یې ورکړي. نو زموږ ویاړ افتخار دی او د راخلاصېدو پورې به انشاءالله زموږ مبارزه د هغه سره جاري وي او انشاءالله هغه به اوچتو. ډېره مننه حاجي صاحب، حسیبه تاسې نه، فهیم شینواری صاحب نه، بشیر نه، رحماني صاحب نه او ایندرګل کاري صاحب نه، ټولو نه الله خوشحاله آباد لره.
او رب العالمین ستا په لایب کې خو دغه ستړي مشي لږ وکړو پاچا صاحب زه خو چې راشم سلام هم نه اچوم میک بند کړم او خو تا ته سلامونه او نیکې هیلې مهرباني چې راغلی به ډېر خوند به یې کړی و سویډنه پورې راغلی خیر چې زنګ دې وواهه هغه هم یعنې موږ دپاره ډېر غټ کافي و ژوندی اوسېږي بالخصوص رحماني صاحب تا ته هم سلامونه نیکې هیلې فهیم صاحب انځرګل رور بشیر رور ټول ته سلامونه او نیکې هیلې زما عادت دا ده چې هر لایف ته جګ شم که نه دا خپل میک بندوم هغه د لایف هغه نه خرابوم که سلام وخت راکول کېږي په خپل وخت باندې خپل سلام او احترامات وړاندې کوم ژوندی اوسېږي عزت مننه فقط د ایران او د اسرائیل موضوع یو خبره کوو چې واقعي اسرائیل یو ظالم ریاست دی ګوره موږ په اروپا کې ناست یو د ټولو دنیا غټ دهشتګرد چې دی هغه اسرائیل دی که نه موږ دا په جهر سره خبره کوو خو دا خبره کوو افغانانو ته افغانستان ته چې موږ باید د پردي جنګونه خپل کور ته رانه وړو دا 15 کاله موږ پردي جنګونه کور ته راوړو نو رب العالمین دې زموږ افغانستان پاچا صاحب زه یوه یادونه کوم زه 2 کاله مخکې ایران ته لاړلم 2.5 کاله مخکې بچیانو سره د ایران هوا ما سره ډېر ظلم کړی دی لږ نه ډېره کړی دی یو کور ما 3,000 یورو هغه کړی و ګرو کړی و تر نن تاریخه پورې پیسې ما ته نه دي راکړي دي هغه کس خو د ایران حکومت زما غږ اورېدلی په پوره معنا باندې دغه سړي بانک اکاونټونه یې کور یې موټر یې هر څه په تور لیست کې واچوه حتی سفر یې دا ټول یې لغوه کړه د دوی یعنې اوسه پورې دی عذر کوي مغه 3,000 یورو ته اهمیت ورنکړه خو د ده دغه خوند یې راکړه چې کمپنۍ یې بلاک لیست کې وغورځېدله دی د پرون یې راته زنګ وهلی دی ته به وکړه پرون یې زنګ وهلی دی که سبا دغه د موږ درمازدیر شو وطن کې دې ولیدلو خو بیا بل شان هغه کوو دا اوس پیسې درکومه بس خبره خلاصه ده ما ورته نه محکمه شته محکمې ته حاضر شه محکمې نه پټېږي هلته کور کې پوه شې ما ورته که وطن ته راغللې 3,000 دي دقنه نور هم درکوم او کور هم درته نیسم کرایه هم درته کوم او ښه پذیرایي دې کوم خو زما او ستا هغه په ځای باندې منظور مې دا ده چې د ایران حکومت 45 کاله زموږ د افغانانو سره ځواني کړې ده که چېرته یو افغان موټر وهلی دی قسم دې په خدای چې هغه ایراني نه 10 چنده پیسې اخیستې و افغان ته یې ورکړي دي فرق یې نه دی کړی که د یو ایراني افغاني جنګ شوی دی په محکمه کې د ایراني او د افغاني فرق نه دی شوی دی اوس زموږ دپاره پکار ده چې حکومتونه زموږ برکنار دغه پاتې شي او عوام نه دی داسې یو مېلمستیا ورکړي د ایرانۍ ته چې ورته وښیي چې افغانان واقعا څه رقم خلک حاجي صاحب پیر صاحب درپسې راوچت کړو پیر صاحب ورغلی پیر صاحب به ته دما قصه وکړي پیر صاحب سړی مشه په خیر راغلی نور لایب بندو خالي راوچت هم کړي پیر صاحب چې لاړم وربرو ښار ته سویډن ته نو هلته ناست وو نور ملګري مو او پیر صاحب وروره شاله شو ویل چې خامخا به ما سره دی ورو ټلیفون یې وکړو وایي چې بس موږ در روان یو بس څه په بهانه هم دې ځان خلاص کړو پیر صاحب اوس خفه دی وایي چې ته رانلې وروره ما سره دې بې وفایي وکړه اصل کې هغې نه مخته زمونږ تیاره چې وله دغه دین راته خو بس بیا سفر زمونږ ډنمارک ته هم پسې وګد شو پیر صاحب سړی مشه په خیر رالی وعلیکم سلام څنګه یې جوړې الحمدلله ته څنګه یې پاچا صاحب محترم زه یو خو دې ګیرې ته راوختم چې ما سره یې وفایي وکړه رانغلې ښه او بل دې خبرې ته چې تاسو د موبایل په باره کې خبرې وکړې چې موږ به تر هغې د خلاصي پورې دغه مبارزه کوو دغه سره لګېږي خو زه دلته یو پوښتنه لرم چې تاسو جواب راکولی شي که مو خیال او فکر وي په ګردش کې یو وخت کې ستا اواز بیخي داسې انګازې کوي پیر صاحب که لږ راجوخ شي په ګردش یو قتل وشو چې بیا مقتول ته خلیفه صاحب په خپله لاړو د مقتول کور ته او ورته یې وویلې چې ته دغه قاتل تاسو وبخئ ما خو د 100 لک افغانۍ واورېدلي وو خو پرون مې بیا یو چا نه واورېدل چې وایي 200 لک افغانۍ ورته منلې وي چې تاسو 200 لک افغانۍ واخلئ نو دغه قاتل وبخئ او دا دغه سزا چې کومه یوه ده ورته د اعدام دا ورته معاف کوي چې دی وبخل شي هغه یو عام سړی و هر څوک چې و خو هغه مقتول کور هم یو عام سړی و هغه چې کوم
قاتل ویم عام سړی و هغه خو نورې خبرې وې خو هغه د دوی په خوله د طالبانو په خوله باندې هغه یو عام سړی و مګم زه اوس دلته حیران په دې یم چې مبین صاحب 20 کاله یعنې دغه د طالبانو په دې بریا کې او د طالبانو په دې کامیابۍ او په فتحه کې دومره به د دوی جنګي او د جنگ جبهاتو دومره ګټه نه یې رسولې لکه څومره چې دغه مبین طالبانو ته ګټه ورسوله او څومره تبلیغ یې وکړو چې خلک ډېر زیات یعنې د چا خبره د خپل مبارزې او د خپل په خبرو په وجه باندې ډېر خلکو روحیات او دغه کمزوري کړل خو لنډه اوږده دا چې طالبان خپل مقصد ته ورسېدل کامیاب شو فتحه د دوی په خوله باندې فتحه یې وکړه مګم نن خلک وایي چې مبین کم سړی والی و یا کم سړي ته اخطار ورکړی و یا څه یې کړي و په هغه اساس باندې بندي شوی دی و 18 میاشتې ورباندې قید وختو نو زه نن دلته دغه خلیفه صاحب ته حیران یم چې دی ولې نن نه دي هغې فامیل ته چې چاته یا دمکي ورکړې وه یا یې مثال اخطار ورکړی و یا یې والی و چې هغې ته ووایي چې یاره نه یې مثال مړ کړی نه یې چېرته درته داسې غټ نقصان رسولی دی هغې ته یې 200 لکه وړی دی دې ته به یې 10 لکه وړی وي چې واله دغه 10 لکه افغانۍ واخله او دغه مبین زمونږ یو غټ مبارز او یو ډېر غټ مجاهد دی او ډېر غټ مونږ سره یې ډېره همکاري کړې ده او ډېر یو مخوره چې د ده په وجه باندې ډېر خلک هم افغانانو د طالبانو طرفداري وکړو او هم ډېر افغانان د طالبانو سره مرګري شو د دغه مبین په خوله باندې نو نن دا خلیفه چیرته وده دی او چیرته پروت دی او چیرته مړ دی یو منټ زما خبره چې مکمله خلاصه شي بیا څوک چې جواب راکوي دلته طالب پلوي ډېر دي خو زه دا ګمان کوم چې دا نه د خلیفه د واک نه پوره ده دغه کار او نه د بل د واک نه پوره دی دا هماغه چې څنګه زمونږ جمهوریتیان ځینې وایي او ځینې خبر دي چې دا د پاکستان په هغه خبره باندې بندي شوی دی چې په جیبونو باندې ملاس کېدی چې کیسهبران راغلي دي نو زه ګمان کوم چې دا هماغه واقعیت دی دا د پاکستان سره بندي دی او د طالبانو په وخت کې د دې خلاصون او د طالبانو په وخت کې د دې عفه یا د دې هغه دغه په لاس کې نه ده دا د پاکستان په لاس کې دی زما په نظر باندې که تاسو دې خبرې ته فکر وکړئ نو تاسو به ماته جواب راکړئ مهرباني وکړئ پیر صاحب موږ مخکې په دې بحث وکړو چې دا تا کومه خبره وکړه مخکینۍ هغه بالکل هغه خبره نه چې چاته اخطار ورکړی دغه دا بالکل په همدې خبره باندې چې څومره مونږ خبر یو په همدې خبره نیول شوی چې د پاکستان نه هغه وزیر خارجه راتلو دغه راتلو ویل چې په جیبونو پام کوئ په همدې خبره نیول شوی دی پاتې شوه تا ویل چې جنرال مبین صاحب 20 کاله دغه نه دی که جنرال مبین صاحب په 2013 کې راغلی او په 2021 کې چې دی جمهوریت سقوط شو نو 3 کاله جنرال مبین صاحب چې دی د طالبانو دپاره دغه کوله مطلب مبارزه کوله نور هغه خپل کاروبار کو نو دغه خبره زموږ او ستاسو یو شی ده چې جنرال موبیل صاحب ته دا کوم دغه چې دی د پاکستان په خوښه او پاکستان په خوښه ځکه دا دغه چې پاکستان میډیا خپلوي چې موږ جنرال موبیل صاحب چې دی زموږ پسې خبرې کړې وي او نور خلک هم موږ په افغانستان کې د طالبانو زموږ په خوښه باندې په مابسونو کې اچوي دا موږ نه نو خو دغه زه بیا وایم چې دغه چکچکیان بیا ولې وایي چې دا د پاکستان لاسپوڅي نه دي دا کوم چې نن ناس دي په افغانستان کې دا د پاکستان لاسپوڅي نه دي ولې دا چکچکیان تښتي او دلته زما جواب نه لري چکچکیان دلته ناست وو نه پاچا صاحب محترم مهرباني ګوره زه موږ مخکې په دې خبرې وکړې چې دا نظام څه ټول سل په سلو کې صحیح نه دی مګر هم څه رقم چې تاسې یا نور خلک دغه کوئ که نه هغه شخصي دغه باید پیر صاحب دې نه دا عموما چې وطن دوست خلک او خاینان په هر نظام کې وي نو دې دا مطلب نه چې طالبانو دا حکومت دی چې ټول به تروره د پاکستان په امر چلیږي او هر څه پاچا سره زه یو پوښتنه کوم پیر صاحب نه زموږ ملګری دی پاچا صاحب ته دا حکومت مني دا نظام مني د طالبانو ولې نه منم حق لري چې د مبین په حق کې جنرال صاحب په حق کې غږ پورته کړي پیر صاحب ته دا حکومت مني نه زه نه منم چې نه مني خو ته حق نه لري چې د غږ پورته کې غبره خبره وکړي زه حق په دې لرم زه په دې حق لرم چې د افغان حکومت نه مني ګوره ستاو دی حسیب الله خان زما خبره اوره زه افغان یم زه په دې پوهېږم چې مبین افغان دی صحیح دی زه په دې پوهېږم چې مبین افغان دی چې خلیفه د یو عام سړي د مرګ او د هغې دپاره 200 لکه روپۍ وړلی شي دا مبین خو دا د پاچا صاحب خبره ده دا 3 کاله حساب که دغه 3 کاله دا 2 کاله
د 2013 نه تر نن 15 بیا هم دا د 6 کاله وشو 7 کاله وشو هغه د پاچا صاحب خبره وایي چې د 2013 نه راغلی تر نن پورې دی زه تاسو ته دا ویم که چیرته حکومت د پاکستان لاس کې نه وي نو خلیفه خو بیا یو ډیر غټ سړی دی ورکوټی سړی نه دی غټ سړی دی وزیر داخله دی وزارت داخله د په لاس کې دی دا چې د عوام سړي دپاره دي نو نن ولې خو البته قدرت یې همدغه دی چې دوی غلامان پیر صاحب دا لایف اوږدېږي د دې ټولو جوابونه زه لرم د دې ټولو جوابونه زه لرم ولې دا لایف اوږدېږي پیر صاحب که فرض کو دا خلیفه صاحب ورغلی بیا به ته ومانې چې دا خبره آفرین خو لکه څنګه چې د هغې دپاره میډیایي نه دې دپاره ولې نه میډیایي کوي ولې نه کوي خو نه دی ته یېره لري ګوره پاچا صاحب محترم ما تا ته وویلې والله بالله په سمې دله که نه چې د کاموالو سپیم ما ته ګران دی ما خو تا ته مخکې دلته وویل چې زما ماماګانو درته مې ویل تا هم پېژندلو که نه راغلو په دې کې چې دغه یو کار خیر دی مهرباني وکړه حق وایه حقیقت وایه که په افغانستان کې لکه د هغه بل لندنی چې هغه ټیرونو والا دی چې اخر هغه د مرض یې راووتو چې 1 لک روپۍ ته یې غوښتې هغه د کندل یې شروع کړي خیر دی خدای او رسول د پخار نه سره کوم حق ویو لکه پیر صاحب ته ماته وایې چې څه شوي یو زه دغه ویم لکه څنګه ته چې وایې چې دی تللی و خو لکه څنګه چې هغه سړي ته چې هغې ته یې میډیایي کړه نو دې ته ولې نه میډیایي کوي راشه دا یو غټ سړی دی دا د هغه سړي په دی ډېر مخکې دی پیر صاحب وایي پاچا صاحب پیر صاحب وایي چې د مبین غږ مه اوچتوه فقط طالب مرداباد وایه جمهوریت زنده باد وګورئ خو ته ګوره پاچا صاحب کامول اول و آخر په جمهوریت کې نیوکه کړې ده په طالب کې نیوکه کړې ده په جنرال مبین غږ یې اوچت کړی اولین ویډیو دې سړي کړې ده او دا یې ویلي چې دشمنان په موږ باندې مه خوشحاله وایي نور تا دپاره چې وکړي او که ته وایې چې یو طرف په یو هغه باندې لکه ته چې وایې چکچکي په یو هغه باندې قسم دې کړی دی سوګند دې کړی دی چې زه به د طالب دشمن جوړېږم او په افغانستان کې به همیشه جنګ غواړم ډالري دغه یو شی دغه نه زه منم نه پاچا صاحب منې که ته وایې که ته همیشه دپاره دغه غږ جکه چې یاره جمهوریت زنده باد طالب زنده باد هېڅوک جمهوریت نه پیسې خوړې دي او نه د جمهوریت ته ماشخور تا که نه دي خوړې خو بل دغه کسان چې دا نارې وایي خبر بار اورېدلي چې موږ دلته خارجي اتباع نیولي دي او ملوث دي دوی تحت ترهګري بریدونو باندې نو دوی نه غواړي چې دغه منطقه ارامه سي خو الحمدلله افغانستان اوسنی د ایران جنگ سي دلته دوی پریکړه ډیره بهترینه پریکړه ده دوی باید اقتصاد محوره پریکړه وکړي ځکه موږ تاسو ځپله هیواد یو د دومره وخت په جګړه کې ښکیلو باید دلته برطرف پاتې سي اما د یو مسلمان په صفت باندې اوس د بعض خلک وایي چې ICC د کرکټ والي هغه نه درښایم انټرنیشنل کرمینل کورټ درښایم هغه فرهاد وروره نو هغه اوسنۍ چې کومه دوی پریکړه کړې ده ډېره بهترینه پریکړه کړې ده ځکه موږ تاسې وارداتي هیواد یو موږ تاسې باید نړۍ سره اړیکې خراب نه کړو د مسلمان په حیث باندې زموږ دا حق جوړیږي که امریکا وي که بل وي او دوی د ایران هغه جغرافیې ته په داسې ډول باندې ګوري چې هلته تعرض پرې باندې کوي نو د نړۍ ټولو هیوادو دا غندلې ده او موږ یې هم غندو او دا د اسلامي امارت پالیسي هم دغسې همداسې باید پاتې سي مننه کوم مننه حاجي صاحب دا یو بله مسله ده چې تقریبا یو 2 جمعې مخکې یو افغان ماشوم چې مور او پلار په افغانستان کې پاتې شو هغه هلته واړول شو بیا زموږ د ښکته پښتونخوا ورونو نه ډېره مننه SK خان او دغه شالم خان او دغه ټولو منډه ووالې کورې ودان بچی لوی هغې علاج وکړو هغې هغه مور یې ورته راوسته پلار یې ورته راوستو اوس بیا هماغه شانې واقع بیا دغه 2 ورځې کېږي چې د افغانستان نه یو ورکوټی ماشوم چې بیخي ورکوټی دی 100 میاشتو دی هلته په شفاخانه کې په پاکستان پېښور کې پروت دی او نه یې مور شته نه یې پلار شته که نه دا خو اوس دغه اسلامي اماراتو ته اوس دا خو دا څه حال روان دی دا خو قسم په خدای چې په زړه باندې سړي ځایږي نو تاسې باید د دې غم وکړئ دغه ماشومانو یا د دې څه کوم طریقه راته راوباسئ تر څو پورې به دا کارونه کېږي دغه د SK په هکله باندې خبره وکړه غالبا ګمان کوم هغه طلادي صاحب یو ویډیو کړی و نو خالد زدران صاحب سره ناست و دماغ ډبل شو غالبا ګمان کوم دا صحیح ده پیدا صحیح والا سده دغه نیک خلاص ده د دې وجه نه غږ ډبل کیږي څوک دا 2 جوړونه بس صحیح سو اجازه پیدا تاسو اول نور څه 50 او صحیح شو او
او پاچا صاحب محترم یو خو په دې حق باندې معلومات نه لرم کومه ویډیو وي ته بیا راولېږه ان شاء الله څه اوس مو سره رسیږي که ویډیو پرې جوړوي کوم مربوطه ارګانونو ته سپارلو حقونو په ګروپونو کې به سره نشر کو پاتې سو دغه مشکلات څه دي پاچا صاحب کموال صاحب ته د سیمې هیوادونه ته ګوري هر وخت دوی ته د انټرنیټ ستونزه لري سیاسي فشار نه له هر اړخ حاجي صاحب پیدا ستا د انټرنیټ ستونزه ده ته د انټرنیټ صحیح کا انټرنیټ ستونزه لري او د صحیح نه راځي زه به تاسو ته که بیا راتلی بیا راشه پاچا صاحب د خان محمد ورو خبرې کړې دي نه خان محمد زه به ته یو خبره وکړم خان محمد ورو لم تېر مکو ګورئ موږ ته دا بعد دلته دا د پښتونخوا پښتانه را بعد را پاسېږي وایي تاسې نفرتونه خوروئ دا د دې وجه دی داسې زه د دې منطق او دلیل ته حیران یم چې زه دا د افغانستان خلکو یو طرف ته که دا د سوات خلکو دا د باجوړ خلکو دا د وزیرستان خلکو یا دا نور قبایلو هغې کوم نفرتونه خوري وو چې سید مهربانه د پاکستان پې اپریشنونه وکړه او هغې بې عزته او سید مهربان تباه او برباد کړه و دا تاسې چې عمران خان پارټۍ والا سې تاسې خو دغه منلو پاکستان پوج منلو پاکستان بیرغ منئ د پاکستان شناختی کارت پاسپورټ هر شی منئ او پاکستان کا مطلب کیا لا اله هم سره وبیا وایي او زمونږ آرمي ده او دا ده او هغه ده او شانه بشانه مسله ولې د پی ټی آی سره دا کار کوي ولې ورسره دا ظلم کوي یعنې دا دومره یعنې د منطق نه لري که یعنې چې ته یو د حق خبره وي یو ظلم افغانان سره کېږي ته حق نشي اوچتولی چې نفرتونه خورېږي بیا چې نفرتونه خورېږي ستاسې بیا د خارج په هېوادونو کې څه کار دی اسرائیل سره بیا ستا څه کار دی امریکې سره ستا څه کار دی انډیا سره بیا ستا څه کار دی نو دا زه حیران د دې عقل او شعور ته یم نو الله دې رحم وکړي حاجي صاحب پیدا محمده بس به وکړو صدیقي ورو په خیر رالی پاچا صاحب تاسو ته دغه ناس درانه ملګري او لاندې چې څوک اوري ټولو ته سلامونه او نکهیل او احترامات زما لږ نظر کار نه کوي او کار کوي نو چې نومونه نشي راته ښکاره الله م خوشحاله لره کور مدان پاچا صاحب مونږ خو بله شپه هم دا دریځ ورکړی او بیا به هم دغه زموږ دریځ زموږ یو چې هر افغان ته دا پکار دي دغه د ایران او د اسرائیلو جنګ چې دی باید خاموشه پاتې شي او هر افغان باید په دې کې هیڅ دغه ونه کړي ځکه که د ایران شکست دی که په ظاهره موږ که هر څه ورته وایو که مسلمان دی که کافر دی هغه بېله خبره ده په فکر کوم دا به د اسلام شکست وي ځکه هغې دې ته د اسلام په شکل ګوري او دغه جنګ چې دی بیا همداسې اوږدېږي راځي همداسې افغانستان ته او داسې نورو ملکونو ته نورو ملکونو ته دا چې دی د ټولو مسلمانانو ته یو ډېر د شکست خبر دی زما په نظر نور چې دی پاچا صاحب یو بله مهمه خبر چې ما د پاکستان میډیا کې نن واورېده هغې ویل چې په ایران باندې په هغه اټومي اساسو باندې چې کومه حمله شوې ده هغه چې دی زموږ د میدانونو نه ده شوې نو دلته خپل یو سوال پیدا کیږي چې کېدای شي چې دا د پاکستان د اړو نه شوي دا کار شوی نو والله اعلم بل رحماني صاحب یو خبره وکړله رحماني صاحب غالبا و دې یو خبره وکړله چې د پاکستان مرتد فوج او دا او دا او دا او دا یعنی ډېر موږ هم دغه نظر لرو موږ هم دغه فکر لرو که څوک د پاکستان د فوج نه د اسرائیلو په شان نفرت ونه کړي نو فکر نه کوم که هغه به نه افغان وي او نه به مسلمان وي موږ هم ترې دغسې نفرت کوو خو برعکس د طالبان یو ډیر مشهور ملا دی راځي کله کله لایفونو کې مفتي اسدالله غزنوي او د حج اوقافو کې وظیفه ده هغه بیګا ډیر په سپین سترګۍ او ډیر په صراحت وایي چې موږ د پاکستان احسانات نشو هېرولی ډیر په سپین سترګۍ نو ما ورته ویل چې ملا ضعیفي ورته ورکړو ګوره سته اډې ورکړې قسم قسم نومونه باندې طالبان متهم کړو وایي هغه کې حکمت و هغه په حکمت په اساس شوي دي نو دغسې خلک چې بیا راشي اوس رحماني صاحب یو څه وایي هلته بله خبره وي نو دلته دغسې خلکو ته بیا خلکو ته شکوک پیدا کېږي شبهات پیدا کېږي چې مثلا رحماني صاحب یو څه وایي مفتي اسدالله غزنوي صاحب بل څه وایي نو دغه شیونه چې دي یو څه ناڅه پاچا صاحب د خلکو ذهنونه مې خلالوي بل د موجوده نظام نه یوه هیله کوو چې دغسې حالات چې دی په هر چا راځي په ایران هم راځي په بل هم راځي په بل هم راځي په نورو خلکو هم راځي دغه د ایران ولس ته که لږ ځای ورکړي یو کیمپونه ورته ساز کړي او راشي دې خوا په موږ یې حق دی من حیث انسان من حیث یو مسلمان دی په موږ حق دی آقا فرصت هست استفاده بکن کدوم قسمتش؟ قرض دادن آفرین گفت که نماز الحمدلله خواندیم
گفتن که پیامبر سلام لعاب دهان قرض میداد. بسیار خوب. فرصت هست که گفته لعاب دهان پیامبر علیه السلام قرض میداد. کجاست؟ باز دیگه وقت تلاش شد. بله. تصمیم با گروهی به طرف هستیم که سوادش تا 9 جاهل هستن. یک از به نام مولای منافق اومدن ببینید که ایشون چقدر منافق بوده باشن. آقای منافق، از شما کدام منافق دیگه در دنیا پیدا نمیشه دیگه. ما خود داخل پیدا نمیشه. خود بالاخره اگه ده حد مونسی پوینتر از او هستی. ببین حالا ما یک سوال ازت بکنم. نه یار سوال نکنه. نام در گذاشتی که منافق. چرا منافق هستی بکنید؟ مولای منافق نمی کل مولا منافق است. خود چرا منافق هستی؟ من نمایندگی از شما مولای منافق میکنم. تمام منافقت. باید نماینده خاص کلی که منافق هسته. خود نماینده است دیگه. منافق هست که بالاتر هستن. هستین دیگه کلتون منافق هستین. ما بارسلس ولی خود ببین ما هستیم میستیم بمرد ما ولی خود منافق معرفی که درست است. گوش که سوال گوش که عالم خود است. یک روز قبل سوال بگیریم اول دین معرفی کو. دینم اسلام. خود مسلمان هستی؟ اینم در یک خانواده مسلمان تولد شدیم. نه تولد فیر مسلمان هستی؟ خب تاپ مسلمان از دیگه در سرمو بیادر. نه خودت مسلمان هستی با جواب بدی. نه نیستم. اصلا برای من اهمیت ندارم. من باور ندارم. به خاطر از یقمی بدی پای میدادم. سرنام رفت پای میدادم دیدم که گفتی نیستم. بران من خوش شدم که الحمدلله با یک ملحد گپ بزنیم. با یک مرتد. و الا اگر میبیتی مسلمان هستی پای میرفتیم. چون ما با مسلمان بحث ندارم. بسیار خوب مرتد عزیز. بر ما بگو که حالا اسلام ترک کردی مبارک باشه. دوستان مشغول بزنین که چیزش نباشه دق نبیره. خودت کدام جهانبینی جدیدتر انتخاب کردی یا نه؟ دیدی رفیق امی خودت در خانواده هندو تولد می شدی امروز یک هندو بودی. امی خودت در خانواده عیسوی تولد می شدی ولی یک عیسوی بودی. ولی کدام کدی که تو مسلمان هستی چی هستی؟ اجازه جواب بدم آقا. هیچ معنا ندارم. اجازه جواب بدم. بگو. یادم میگه که به خاطر از اینکه ما در یک خانواده مسلمان تولد شدیم بنا مسلمان هستم. سوالی است که تو در یک خانواده مسلمان تولد شدی چرا مرتد هستی؟ بس معلوم میشه که انسان انتخاب داره. یعنی تو یه روز خوش بگم یه روز با اینکه در خانواده مسلمان پیدا شده بودی ولی خودت مرتد شدی. حالا ممکن است یک کس در خانواده هندو پیدا میشد مسلمان میشد. فلحاظا خودت نمیتونی قاعده بر ما معرفی بکنی چون خودت همین قاعده را رد کردی. خودت با عمل خودت با اینکه در خانواده مسلمان بودی مرتد هستی. دقت کنید مثلا ما اصلا سوال کنم جهانبینی داری خود نداری؟ ببین من چی برات میگم بحث جهانبینی رو کدام جهانبینی جدیدتر انتخاب کردی نکردی؟ کدام دینی که بهتر است؟ ما به عنوان یک انسان ما به می هم نوم که ضرر نرسانم اینمی جهانبینی ماست. نه تو واری مسلمانی که ما امروز مرتد شدیم تو مرا حکم قتل مرا میدی. خواهش میکنم. اولش ما میخوایم که خود تبری بکنیم. همین دوستایی که هست 150 نفر میخوایم که آقای صفحه خود منافق را همین آدم دنبال بکنن. خود در ما میتونی راهکار دنبال نکنین. ما ضرورت به دنبال کردن شما مسلمان ها من ندارم. مثلا ما هیچ کس نگفتیم که مرا دنبال کنه. ما اینجا نامدیم به خاطر دنبال شدن. بحث ضرورت نیست آقا. بحث ضرورت نیست. بحث حقایق است. اگر کسی حقیقت را میفهمه باید به دیگران هم حقیقت معرفی بکنم. میگه اگر بینی که نابینا و چاه هست اگر خاموش بینی چیزی گناه است. اگر تو میبینی که یک نابینا به طرف شما میره تو نباید او بیادر عجب در پای میزن عالم شما چی میفهمین که رای شما راست است؟ به مخاطر ما میخوایم رای تو را بریم بزرگوار. رای مرا نرو. رای برو که اصلا برای دیگه کس اذیت نکنی. برای خواهش بکنم میگه رای مرا نرو رای خودمون رو نریم. کدام را بریم بزرگوار عزیز؟ کدام را بریم تو را نشان بدیم؟ ببینین زندگی کوتاه‌تر از چیزی است که شما فکر میکنین که والا که ما باید وضو کنیم که نماز بیشتر مطرح کردی که حدیثاً کشون بیره امو سوالت
در پشت خود این جواب داشت که بهشتی وجود داره و دوزخی وجود داره و کسی آفریده. حالا در بهشت چه کسی میره؟ یعنی در پیشفرض سوالت این مطرح بود. اگر خود بگی نه چیز برام دوزخ وجود نداره، چیز برام جنت وجود نداره، پس سوال بی‌معناست. این تمامش داستان است. ببین رفیق، خب یه از باش نداره. من نمیفهمم. دوش بگم محترم، اگر خودت در پیشفرض سوالت این را میگذاری خب ما قبول کردم، بیایم قبول کردیم که بهشت هم وجود داره، دوزخ هم وجود داره، آیا حدیثاً در جنت میره نمیره؟ اگر این سوال باشه جواب بدیم. اگر میگی نه جنت وجود داره نه دوزخ، که سوال بیمون بگیریم. من نمیتونم که بگویم نداره و من نمیتونم و خودت ثابتش هم کردن نمیتونی که داره. نه من میتونم. این داستان باشه. من میتونم ثابت کنم. ولی خواهش میکنم آقا ببین برای خودت میتونی این بر خود یک نام بگذار که نام تو بگیریم. بخاطر اینکه من رقمی چی کس را والله منافق بگو. من والله منافق هستم. بله منافق بزرگوار، منافق عزیز، خواهش میکنم دقت باش. اگر سوال میکنی پس سوالت باید که مفهوم باشه. سوال کردی که آدیسن کجا میره، من میخوام جواب بدم، تو می در بین سوال یک سوال دیگه مطرح میکنی که کلا سوال اولی زیر سوال میبره. فلازم اگر خودت بس سوالی که پرسان کردی اگر هنوزم پابند هستی من باید جواب بدم. آقای منافق بزرگوار بگو جواب بدین. بله بسیار خوب. ما من عزیز مسلمان باور ما است که همین صنفی که در دنیا هسته، همین میدان آزمایشی که وجود داره، این یک ذات قرار داده که او بس قانون گذاشته که قانون بازی چی است، که او قانون گذاشته. حالا اگر کسی اومده همین قانون پروردگار مد نظر نمیگیره و مطابق خود پیش میره، طبیعتاً که از پروردگار خود انتظار اجر پاداش نداشته باشه. مثلا در صنف مکتب هستیم، یک بچه از خیلی لایق است، بسیار لایق است، بنهایت لایق است. این آدم استاد دو میزنه، اصلا میگه استاد تو کی هستی؟ تو چی هستی اصلا؟ من نه ارزش داری و نه در صنفت میم و نه بکابت هستم، نه کابت گوش میگیرم، فقط با میسه همسنفی خود هر روز پارتی میگیرم، با امر همسنفی خود خیلی رفاقت میکنه، خیلی اندولی میکنه، پیسادارم هستم، اندولا رو هر روز میبره پیتزایی، هر روز میبرشن اوبوزی، هر روز میبرشن سنوکر و بیلیارد و باستلا قیلون. همین کارش هست دیگه. در آخر روزم در امتحان شرکت میکنه. تو میگی که استاد ریکامند بکنه، استاد میگه سایس لایق هسته، سایس که با شما اندولی کرده، ولی یادم به قانون مکتب احترام نداره، یادم پابند مکتب نبود، یادم مطابق مسائلی که باید انجام نده، بنابراین از طرف ما یادم ناکام هستن ولو که از کل دنیا لایق باشه. حالا در دنیا که چنین هسته، پروردگار رب العالمین این جهان را چنین آفریده و از ما خواسته که ما مطابق هدایت و ارشادات او پیش بریم. آیا امی ادیسن برای الله رب العالمین سر خم کرد؟ آیا بر سجده کرد؟ آیا گفت پروردگار ما بنده تو در قبال این همه نعمت و مددی از تشکر میکنم؟ آیا قدر نعمت پروردگار دانست یا اصلا پروردگار کی است؟ چی است؟ بس شما ورید. کسی که پروردگار رب العالمین ده اهمیت نمیده و نعمت چه مثلا قدردانی نمیکنه، تو انتظار داری برش پرداز بده؟ پروردگار ذات که آزاد است، در اراده خود تام است و خودش تصمیم خود خوب بهتر میفهمه، از ما تو پرسان میکنه. او تصمیمش این گونه بوده بر ما خبر کرده فقط که ما کسی که به آخرت ایمان نداشته باشه، کسی شرک بکنه، کسی که کفران بکنه، قدر ناشناسی بکنه، ما این عذاب بکنم. ما میریم بندگانش هنوز خان پروردگار فقط تکرار میکنیم و ما خود ما از حال خود بی‌خبر هستیم، چی برسه به حال حدیثا. ببینید همین گپایتان کلش آرمانی است، فقط به خاطری که ما و شما به یک چیز عقیده داریم، برو پروردگار است، جنت است، دوزخ است، از روی از این گفته رایستی. یکی مثلا امروز شما فرض کنین که خدای با بزرگی میایه، یک ملایی که جز نماز خوانده دیگه هیچ کاری نکرده، او را میبره در جنت، و یک کسی را که برق اختراع کرده و امروز دنیا ببین که برای برق استوار است، همیالی که ما خودتان صحبت میکنیم از به همی واسطه برق است، این را میگیره در دوزخ مندازه. یعنی چی؟ بله بسیار خوب سوال خوب کردید. اول استادتر از سلام بکنم. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام علیکم و رحمت الله. استاد زاید عزیز گرامی، شنونده هستیم، برادر میاموزیم. دوست ما خیلی مقایسهشون بسیار جالب است. این نفر که
خب اولش محترم منافق بزرگوار، خودت اگر در مورد خدا یا الله که ما نامش گذاشتیم یا نامش هسته، اگر معلومات دقیق داشتی همچه یک مسئله را مطرح نمیکنی. یعنی الله رب العالمین این عالم تحت کنترل از او است. اگر پیشرفت میبینی این پیشرفت تحت نظارت او قرار گرفته. انسان اگر پیشرفت میکنه، اگر میتونه اختراع بکنه، اگر میتونه خلاقی بکنه، این مطابق یک سنت الهی است. این پروردگار در عالم چنین شرایط را گذاشته که بندگان میتونن پیشرفت بکنن. یعنی برق از جمله قضایی نیست که پروردگار خبر نبود و برق وجود نداشت، بندگانش آمدن این برق کشف کردن، اختراع کردن، در حالی که این برق پروردگار خودش در این عالم گذاشته و رسیدن به می برق و غیر برق چیزایی که بعداً میاد، یعنی صدها قضیه است که ما خود بنایس انسان به او آشنا نیستیم. یعنی بشر برق کشف کرد، بشر اینترنت کشف کرد، بشر AI کشف کرد. همه اینا مسائل است که پروردگار رب العالمین در عالم گذاشته و بندگان خود تربیت میکنه. الحمدلله رب العالمین. تاسو یې چې ولا نه تاسو هم دا مبارزه ټینګه کوي او بس مبارزه، نو په مبارزه کې چې بیا د چا ملاتړ نه او کنځلې کېږي، نو دا خو ګوره چې څومره دغه خلک دې دغو ته راوتي، خو همدې مجبوریت نه راوځي. اول زه درته یم چې ما خپله دا 4-5 کاله د ورور په اړه باندې یعنې څومره دغه مه وکړي کومندانه، کومه یو په حقیقت کې منډه وواله چې وره ستا ورور دغه ځای کې یا دغه دی یا ډوکي دا دی یا دلته مړ دی یا دې محبس کې دی یا وروره دا شخصي معامله وه یا دا شی. زما خو خپل ځاني په وطن کې هېچا سره نه شخصي دښمني شته او نه مې د چا سره دغه شته او نه مې څوک وژلی، پوه شوې. نو زه خو بیا لیونی نه یم چې وروره راځمه یو ورور مې ورک دی، سبا دلته بیا مبارز یم او ملاتړ مې نه، اول ته مو بیا سبا یا ماشوم یا بل څوک وروره څوک دغه که بس دی دغه تیار دردم بس دی، بس دغه یو ورورو تېري تر دا د وطن نه دغه ایجاري، نو نور خو ځان نه شو دغه کولی. تاسو بیا وروره نه په مبارزه کې څوک پرېږدئ، نه وروره په گیم کې څوک پرېږدئ. نو داسې ده چې ټولو ته یو چا ته کمنټو کې کنځلې مه کړئ، که بیا د چا باندې ویډیو د چا بده لګي تېرویه بلاک کې واچوئ چې نه مه خوښېږي. دا خو داسې دي ګوره ښه داسې دي دا خلک دلته چې به د موږ او تاسو په شپږ په کې ناستېدلو دا بحثونه به ول دا بېخوبیانې به وي کې ناستېدلو به هم دا بحثونه به هم کول دا عامه پوهاوی به هم کوم داسې ځواک صاحب دا ټول یعنې ټولو دغلته دا خلک چې راتله لاندې نه لیکي وایي ډوزي دي نه ویلې وایي ډوزي دي ډوزي نه کنداګانې نه کوي وایي هېڅ غوره وایي تا د خلکو موږ ته ټولو تښتېدلي نه ویلې تاسو تښتېدلي یاستئ خچکونه راکوئ چې موږ تښتېدلي یاستو اوس تاسو موږ پسې خبرې کوئ اوس راغلي یاستئ چې هله دا به کوئ دا به کوئ دغه ټولو کومنټونه کول همدا شیانې کول. اوس چې دا یو چې دا خلکو ته زه وایم ګورئ زمونږ خپل خوښه ده، زمونږ خپل ټیک ټاک ده، زمونږ خپل ژوند ده چې څه پکې کوو زمونږ خپل کار ده. که موږ ښه کوو تاسو پرې ښه نه ښکاري، که موږ بد کوو تاسو پرې بد نه ښکارئ. صحیح ده. موږ خلاف کار او بد کار په ژوند کې موږ نه کوو. دا زموږ اصول دي، دا زموږ مقررات دي، دا زموږ تګلاره ده او دا زموږ ریډ لاین ده. سمه ده؟ نه صحیح خبره ده. هغه چې هر یو افغان یې موږ خراب کار نه کوو، خو که اوس تاسو راځئ زموږ د ژوند ترافیکان جوړېږئ، زموږ شخصي ژوند کې لاس وهئ، هغه ده. بیا داسې نه چې په وکیل باندې به شکر وباسئ. ګوره د لایف کې درته وایم وکیل به شکر وباسئ، بیا به داسې کارونه درته وکړو که نه. یعنې موږ خو په سر باندې بیخي سر اصلا منو غیر له خدای پاکه، بیخي اصلا په سر باندې سر زه بیخي منه چې ټیټ ته وایي بیخي انسان په سر باندې نه مه کوئ. هغه دغونه چې موږ چې دغه تګلاره انتخاب کړې د جنجال نه موږ افغانستان په ځان ځار کړی. ولې د افغانستان په ځان ځار کړم؟ ولې ټول خلک دې رزق دی؟ ولې څه ګټم ده تاسو موږ ته؟ که ماش دې راکړی کوم روپۍ دې راکړي وایي باسه بېرته یې راکړه، وایي راکړه د پیسې به چې در ویلېږم. که مغه دې کړی او چې بعد د سفر راغله پاس سره کش کېږه شټ فک آوټ شو وځه څپې نه زیاتي سفر یې پاس کش کېږه دا نو موږ چېرته راته دغه کوي دلته راته ناستې کمزاګانې کوي. هغه وخت کې چې موږ په شپو په ساعتو به ناست وو، ټول به ناست وو، نوره ته به ناست وو، ټول ملګري به ناست وو، خبرې به کول، بحثونه به مول دغه تاسو زموږ عکسونه اخیستل همدا ریکارډونه به م کول طالبانو ته م لیږل چې هله تاسو سره خبرې کېله د دولت خبرې کوي. زه درته وایم ما ته کلي نه راولېږل، ما ته موږ کلي نه راولېږل، زموږ کلي کې دلته ټول دي ما ته یې راولېږل، ما ته یې کلي نه راولېږل.
دا ما ته کلی نه راولېږل ما ته ویل دا وګوره دا د باسونه دي دلته کښېنې دا هلته کې تاسو ګټه ما ته ویلې او پلار مې خو اول راته وویل چې ګوره زویم همداسې راته ویلې چې ته خو لاړې دي ځي نه صحیح ده ته خو لاړې دي ځي نه لاړلې دا د ورته تل جنجالونه به مو کوي ویډیوګانې به م جوړې کړي خلکو سره به جنجالونه مو کوي دغه شی په دغه باندې نار دي ولې نار دي یو خو ته موږ د لانجې جوړوي بل د موږ لانجو نه غیر ته دغه چې بیا ته فکر وکړه چې دا حکومت سقوط شو دا هر ډول شو تا بیرته دلته بیا څوک پرېږدي چې ته په یو غټ پوسټ باندې کار وکړې ته په هغه باندې کار وکړې قسم که د هماغسې بیا که یو ځای کې به بیا به غرور هغو کې به هغه یې همه غرو کې به هغه یې بیا به هماغه غرور هغو کې بیا کوم ځای کې قمندان کوم ځای کې به کوم وظیفه دنده اجرا کوي خلاصه غرور ضرورت سره چې ځان ته زه لانجې جوړې کړم ولې ضرورت نه ده لانجې هم ځان ته